أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. احکام د تدبیر منزل دا شروع اتلس احکام اتلس قوانین دا بیانی د دې مقصد دپاره چې ستاسو د کورنۍ او د معاشري اصلاح په دې باندې وشي. ستاسو په کورنۍ کې د جنگ جګړې اختلافات دا دې نه وي. نو دې آیت کې الله رب العالمین بل امر او بل حکم بیانوي د احکامو د تدبیر منزل نه. حاصل دا دی چې د مشرکانو سره تاسو تعلق مه ساتئ. معاشره به ستاسو کور به ستاسو هله جوړیږي چې تاسو د مشرکانو سړو زنانو سره هیڅ قسم تعلق ونه ساتئ، د هغو سره بایکاټ وکئ. نو دارنګې د هغو سره بایکاټ دا دی چې مشرکانو ته خور لور په نکاح باندې مه ورکوئ، او مشرکه ښځه چې ده نو هغه په نکاح باندې ځان له یا خپل ورور یا خپل زوی له په نکاح باندې مه اخله، ځکه چې دې سره معاشره او کورنۍ نظام چې دی دا به ستاسو خراب وي چې کله تاسو به د حکم باندې عمل ونه کوئ. د هغې وجه هم دا ده، معلومه خبره ده چې کله سړی موحد دی، د توحید عقیدې والا دی، مؤمن دی، هغه د یو مشرکې ښځې سره نکاح وکړي، نو چې د مشرکې ښځې سره نکاح وکړله نو د دې کور جوړ نه راځي. دې کې به اختلافات وي، لانجې به وي، د مینې محبت کور به نه جوړیږي. وجه دا ده چې سړی موحد دی، د توحید عقیده ده، قرآن او د سنت عقیده ده، او ښځه مشرکه ده. که لږ تکلیف مشکل په دې ښځه باندې راځي نو دا به وي زه زیارت ته ځمه، پلانکې ولی او بزرګ د هغه قبر له ورځمه، په پلانکې ځای کې ملا دی تعویض کې زه هغې له ځمه، په پلانکې ځای کې یو بدعتي مشرک ملا دی هغه بندونه کوي زه هغې له ورځمه، دې لپاره چې دا زما بیماري ښه شي، دا بچی مې جوړ شي. خاوند به هغې ته نه پرېږدي چې دا خو شرک دی چې ته ورځې او تعویضونه کوي او بندونه کوي، او دارنګې قبر ته سجدې لګوي، د قبر په خوا کې چې کومه مالګه ایښي د هغه خوري، یا ډېرې زنانه ځي هلته قبرونه د اولیاو د بزرګانو جارو کوي په دې نیت چې زموږ نه دا دانې ښې شي، دا زیړی رانه ښه شي، دا لکه بیماري ده چې دا رانه ښه شي. نو خاوند به نه پرېږدي او هغه به وایي زه ځم، نو د دواړو په منځ کې به جنګ راځي، جګړه به راځي، اختلاف به راځي، د یو بل نه به نفرت وي، نفرت. نو الله ډېر لوی ذات دی، الله فرمایي چې د مشرکانو سره تاسو تعلق مه ساتئ، هغو نه بایکاټ وکئ،
مشرکه زنانه دا په نکاح باندې ما اخلئ، ځکه ستاسو کور هغه به جوړ نه راځي، کور کې به اختلافات جګړې به سکون به دې سړي ته نه میلاویږي، نه به دې ښځې ته سکون میلاویږي. دارنګې خپله خور لور چې دی نو دا مشرکانو ته او دارنګې کافرانو ته په نکاح باندې مه ورکوئ. کافر هم په دې کې داخل دی، کافر هم په نکاح مه ورکوه. هندو دی، سیک دی، روسی دی، چینایي دی، کافر هغې له خپله خور لور په نکاح مه ورکوئ. وجه دا ده که ته خور لور په نکاح باندې ورکړې هغو ته نو د هغې په منځ کې به هم کور جوړ نه راځي، ځکه چې هغه کافر دی یا خو د الله نه منکر دی، الله نه مني، یا دا دی چې الله مني خو د هغې سره شریکان جوړوي. نو خاوند باندې کوم مشکل هغه راځي نو هغه به وایي زه زیارت ته ځم، زه د پلانکي ولي قبر ته ځم، زه ځمه تعویض پلانکي ملا باندې تعویض کوم، بندونه پې کوم، او دارنګې نور څه شرکیات چې هغه به کوي. ښځه به په دې باندې مجبوره کوي چې هو دا تعویض واچوه، دا بند واچوه، راځه پلانکي زیارت ته دې بوځمه، دې باندې به ښځه مجبوره کوي. او هلته ښځه مؤمنه ده، موحده ده، د الله په توحید باندې ایمان دی، نو دې د وجې نه د دې کور کې جوړه نه راځي. کېدای شي دا سړی راولګېږي او دا ستا خور لور ووهي او دارنګې ظلم به ورسره کوي، زیاتی به ورسره کوي، په دې وجه چې ته زما خبره ولې نه منې، ما سره زیارت ته ولې نه ځې، ما ته زه تاته ویم چې د ولي قبر ته سجده ولګوه، ته ولې نه لګې، د دې ولي د قبر په خوا کې چې کومې مالګې ایښي دي دا ولې نه خورې، دا جاروګانې په ځان پورې ولې نه راکاږي چې دا دانې او زیړی او فالج وغیره نښې شي، دا به ورسره نه مني. چې نه مني نو کور کې به اختلاف او جګړه وي. او دویم دا دی چې غټه مسله به دا ده چې د خاوند اثر چې دی نو دا په دې ښځه باندې، هر خاوند چې په خپله ښځه باندې د هغې یو اثري او دا ښځه چې دا نو دا د دې خاوند خبره مني. نو که تاسو مسلمانان موحدین خور لور په نکاح باندې مشرک له ورکئ نو هغه مشرک به راولګېږي او ستا دا خور لور دا به څه مشرکه کېږي، ځکه چې هغې ته به د اولیاو د بزرګانو منګړت قصې د دروغې قصې به ورته کوي چې وګوره زه زیارت ته به تلمه زما به داسې حاجت پوره کېده او دا به کېدل او هغه به کېدل، شرکي قصې به ورته کوي او دارنګې بدعي قصې به ورته کوي، رسمونو رواجونو قصې به ورته کوي. نو په دې وجه باندې زنانه خو د خاوند نه متاثري، نو لږ وخت بعد به استدلې عقیده به هم خرابه کړي، دا به هم به وي او په تعویضونو باندې کار کېږي، په بندونو باندې کېږي، او دارنګې د غیر الله په نوم باندې چې منښته وشي نو په دې باندې حاجتونه پوره کېږي، او دارنګې زیارتونو ته چې سجدې ولګې او د هغو د قبر نه طوافونه وکړي نو په دې باندې کار کېږي. نو وګوره تا خپله خور لور دې تباه کړله، هلاکه دې کړله، ژوند دې له تباه او هلاک کړه، ځکه چې دا به اوس اور ته ځي، خپله خور لور دې په خپل لاس باندې اور ته برابره کړله. د دې د وجې نه مشرک سړي له خپله خور لور په نکاح مه ورکوئ. دا ډېر عجیب قانون الله رب العالمین بیان کړی دی چې په دې باندې د کور اصلاح راځي، په دې باندې د معاشرې اصلاح چې هغه راځي. موحد له ورکوه اگر که هغه غریب سړی وي، غریب سړی دی، د رنګ نه کمزوری دی، د مال په لحاظ باندې کمزوری دی، خو د توحید عقیده ده، ایمان پکې دی، نه خپله خور لور چې نه وغوښتله ورکوی، دا کې به ستا خور لور به خوشحاله هغه به پریشانه نی، کور جون به برابري. اگر که د رنګ په لحاظ کمزوری او د مال په لحاظ باندې کمزوری دی یا د نسب په لحاظ باندې کمزوری دی، خو ایمان پکې ده، توحید عقیده پکې ده، د الله یېره په زړه کې ده، نو داسې خلکو له خور لور ورکوئ. او بل طرف ته که مشرک سړی دی چې هغه د رنګ نه ښایسته هم دی، نسب په لحاظ باندې هم کله اوچت وي او دارنګې مالدار هم دی، خو خور لور په نکاح مه ورکوه، ګوره سبا به افسوس به کوي او دا خور لور دا به ستا جهنم ته بوځي ځان سره هغه، ځکه هغه مشرک دی او د خاوند اثري په زنانه، نو دې ته به د شرک خبرې کوي، نو دا به یې څه مشرکه کېږي والعیاذ بالله. نو که مشرک سړی ښایسته هم دی
مالدارم دی، نسب هم اوچت دی، دې خبرو ته مه ګورئ. دا د فایدې والا شیونه نه دي، بلکې د انسان دین ته ګوره، د انسان ایمان ته ګوره، د انسان د توحید عقیدې ته ګوره چې دا پکې شته دی که نشته دی. نو دغسې سړي له خور لور په نکاح باندې ورکوئ او مشرکانو ته یې مه ورکوئ. ډېر خلک یې که نه چې څوک ویني چې ګاډی ورسره دی، خپل کور او بنګړی دی او جرګه په خور لور باندې وکړي، څه بس د ده نه وارو پر خطا شي او بس ترور شي چې اوس زر زر دا خور لور ورکړمه، ځکه ګاډی ورسره ویل ده او کور یې له ویل ده او دارنګې چې دی د هغې هغه ښایست یې ویل ده، نو په هغې باندې متاثره شي. دا ډېر غلطه طریقه ده. د چا د مال نه به متاثره کېږي نه. مالدار دی ځان له مالدار دی خپل کار وکړي، که ښایسته دی ځان له ښایسته دی خپل کار وکړي، د هغې څه پروا دا نه ده په کار موږ له، بلکې د توحید عقیده او ایمان ته ګوره. هلکه په دې خلکو کې د توحید عقیده ده، ایمان پکې دی، مونځ کوي، عبادت کوي، نو دې د وجې نه خور لور له په نکاح باندې ورکول به یې په کار دي. نسب ته ښایست ته مال ته دا کتل نه دي په کار. نو دقه شانتې بل طرف ته مشرکه زنانه ده، مشرکه زنانه هغې نسب هم اوچت دی، ښایسته هم ده، مالدارم ده، نو په دې کې الله وی دا په نکاح باندې ماله دې سره نکاح مه کوه. اگر که ښایست هم ډېر دی، مال هم ډېر دی، نسب هم اوچت دی، اوچت خاندان والا ده، خو لیکن چې کله مشرکه ده یا کافره ده او یا بېلمازه ده چې مونځ بل هېڅ وخت کې مونځ نه کوي، نو دې سره نکاح ستا نه کېږي. ته مؤمن یې، مسلمان یې، د دغه ښایست د دې د مال نه مه متاثره کېږه چې ښایست یې دی او مال یې دی. او بعضې خلک وایي یاره چې نوکري لري، غټه نوکره ده سرکاري، او دارنګې ډاکټره ده، نو د هغې نه متاثره یي، نو د هغې د وجې نه نکاح چې د هغه سره وکړي، او چې وکړي نو بیا کور جوړ نه راځي، کور تعلقات هغې خرابي، همیشه بیا دا انسان پریشانه یي. نو دې د وجې نه الله رب العالمین فرمایي چې مشرکه ښځه که ښایسته ده، نسبداره ده، مالداره ده، په نکاح باندې ماله. بل طرف ته یوه ښځه ده چې هغه د نسب په لحاظ کمزورې ده، دارنګې د رنګ په لحاظ باندې کمزورې ده، نو دارنګې د مال په لحاظ باندې کمزورې ده، مالدار هم نه ده، غریبه ده، پلار مور خپلوان دی، غریبانان دي، غریبه کورنۍ ده. دویم د رنګ په لحاظ باندې هم کمزورې، د نسب په لحاظ هم کمزورې، خو ایمان پکې دی په دې ښځه کې، عقیدې د توحید ده، د الله سره شریکان برخداران نه جوړوي، دارنګې مونځګزاره ده، همیشه لپاره د مونځ پابنده ښځه ده. نو دې د وجې د هغې سره نکاح کوئ، د هغې رنګ د هغې مال ته مه ګوره، نو دې سره به ستا ژوند ښایسته راځي. ژوند دې د وجې نه هغه ښځه چې هغه هېڅ وخت کې مونځ نه کوي، د هغې د مؤمن سړي سره نکاح نه کېږي، نکاح د هغو ماته ده. وجه دا ده چې د ډېرو علماو دا مذهب دی چې یو سړی یا زنانه روغه جوړه وي، عقل دماغ کار کوي، او دارنګې بلوغ ته رسېدلی وي، سړی کې ښځه وي، او عقل او دماغ دغې برابر کار کوي، بدن صحت برابر، او دا قصدن ارادتن منځ پرېږدي، نو دا مسلمان نشي کېدلی، دې ته به مسلمان نه وی. دغسې ښځه چې بېلمازه وه، بلکل نه کوي، نکاح به ورسره نه کوي. دارنګې داسې سړی چې هغه بېلمازه دی، بلکل مونځ نه کوي، اگر که زیارتونو اولیاو له تعویذونو او بندونو لم نه ځي، خو همیشه دپاره قصدن ارادتن دا مونځ نه کوي، نو دې سړي د ډېرو علماو په نسبت باندې دا د اسلام نه بهر دی، دا کافر دی. نو ولې خور لور په نکاح باندې ورکوي چې د هغې د ګاډۍ نه متاثره یي، یا د هغه د بنګلۍ نه متاثره یي، او یا د هغه د ښایست نه متاثره یي؟ دا تاثرات مه کوه، دا صحیح طریقه نه ده. ګوره بیا به سبا له پښیمانه یې. او دې د وجې نه مونږ کتلي دي چې چا خور لور په مالدارۍ پسې ورکړې ده، مالدارۍ پسې دین پسې نه ده ورکړې، سبا له د هغې خور لور ډېره پریشانه ده، ځکه خاوند مال ته یې کتلې لکه مال یې دی او کور یې دی او غټ کاروبار یې دی، لکه څه پې کوې په کاروبار او په دنیا باندې څه کوې؟ ستا خور لور به الله د ولږې نه وژني، رزق زما الله پاک اخیستی دی، خیر دی، ټاټکي مزدور دی، خو ایمان ته یې ګوره، عقیدې ته یې ګوره، او دارنګې مونځ ته یې ګوره، اعمالو ته یې ګوره، ښایست او دې شیانو ته مه ګوره، مال ته مه ګوره، ګاړو بنګلو ته مه ګوره،
نن به مالداره دی تا له خور لور ورکړه سبا له به کاروبار ودرېږي او دارنګې چې دا کورونه او ګاډۍ به ترې لاړ شي بیا به څه کوي دا ستا خور لور دا به څونه پریشان وي مال ته مه ګوره دین ته ګوره دین مهم شی دی دې د وجه نه حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تنکح المرأة لأربع ډېر ناشنا حدیث دی د دې آیت مطابق دی هغه گویا کې د دې من وجه تفسیر دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ښځې سره چې نکاح کیږي که نه نو دا د څلورو کارونو د وجې نه کیږي څلور کارونه یا څلور خبرې چې په یو ښځه کې راجمعي نو خلکو سره نکاح کوي یا یو د هغې نه پکې خلکو سره نکاح کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله ښځې سره نکاح کیږي د هغې د ښایست د وجې نه هلکه ښځه ډېره زیاته ښایسته ده د پلانکي خور لور ده ډېره ښایسته ده زه ځان له کوم یا زه خپل زوی له په نکاح باندې علمه ځکه د ښایست سره فطرتاً د هر چا مینه وي که نه نو هغه وایي چې زما د زوی ښځه او یا مې خپله ښځه نو ښایسته وي نونګور مې ښایسته وي نو د هغې لپاره کوشش چې د هغه کوي نو ښځې سره چې نکاح کېږي د ښایست د وجې نه کېږي دویم د ښځې سره چې نکاح کېږي نو د هغې د مال د وجې نه کېږي که ښځه د رنګ نه کمزور هم ده هلکه مالداره ده سرکاري نوکره ده 8000 او 1 لک روپۍ تنخوا چې د هغه اخلي نو که نکاح سره وکړم دا پیسې به ټول زما اکاونټ ته جمع کېږي او بس ماله به راځي او مزې به مي او دارنګې ډاکټره ده بس وروره دکان به له کلاو کومه بس ښځې به له راځي او بس پیسونه به تیالي او بس مزې به مي د مال د وجې نه اوس اګر که رنګ نه کمزورې ده لیکن د مال د وجې نه سره نکاح کوي دریم کله د زنانه سره نکاح چې کېږي نو دا د نسب د وجې نه کېږي هلکه نسب یې ډېر اوچت دی ډېر اوچت خاندان دی د پلانکي کورنۍ ده د پلانکي خان کورنۍ ده او د پلانکي ملک صاحب کورنۍ ده او د پلانکي ارباب صاحب کورنۍ ده او کله پکې دا هم وایي چې یاره دا سیدان دي جي او دا میګان دي او دا آل رسول والا خلک دي نو د دې د خور لور سره نکاح کول دا پکار دي نو د نسب د وجې نه خلک نکاح کوي څلورم شی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د ښځې سره چې نکاح کېږي نو دا د دین د وجې نه کېږي دین د وجې نه چې هغې کې دین دی ایمان پکې دی د هغې د وجې نه سره نکاح کېږي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فاظفر بذات الدین تربت یداک ناشنا خبره په اخره کې وکړه ای زما امته ته ځان کامیاب که په دینداره ښځه باندې فاظفر بذات الدین په دې ټولو کې د نورو شیانو ته مه ګوره ښایست ته مال ته نسب ته مه ګوره بلکې ځان کامیاب که په دینداره ښځه باندې که دا دینداره ښځه دې کور ته راغله که نه ته به خپلې مزې به وینې دې کور کې به د خیر وي برکت به وي اختلافات به نه وي چې هر وخت کې ته ګورې نو دا ښځه به په منځ ولاړی دا به په عبادت باندې دا به قرآن لاس کې نیولی دا به د خاوند قدر کوي دا به د خاوند عزت کوي ځکه پوهېږي چې د خاوند په ما باندې ډېر حقونه دي ولې زه دا خاوند خفه کړم او بد اخلاقي ورسره وکړمه زیاتۍ ورسره وکړمه او دارنګې د خاوند به اجازه ته بازارونو کې وګرځمه دا خو ګناه ده خاوند به اجازه ته چېرته لاړه شم دا خو عظیمه ګناه ده د ښځې لپاره چې د خاوند اجازت ورته نه وي د پلار کور ته هم نه شي تللی د ورور کور ته هم نه شي تللی چې د هغې اجازت ورته نه وي پابندي به کوي نو رسول الله فرمایي ځان په دینداره ښځه کامیاب کا تربت یدا په لاسونه به دې په خاورو کې ککړ شي که داسې دې ونه کړه لاسونه به دې په خاورو کې ککړ شي دا کنایه ده د خپېمانتۍ نه او دارنګې د ذلت نه معنی دا ده که چېرته ته ښایست او مال او نسب ته وګورې که نه نو خلک وایي لاس به دې په خاورو کې ککړ شي معنی ذلیله به شي پریشانه به او جون به دې تنګي دا مالداره ښځه چې کور ته راوستله به به ستا خوراک او د هغه به برابر نه وي چې ته خپل کار کوه ته به ماله دا شي نه راوړې دا ټیپر الوګان به زه تا سره خورمه نو ژوند به دې ډېر سخت شي او که زوی له دې وکړه د زوی ژوند به دې ډېر سخت وي هغه به وایي چې دا څه شل مې وکړ دارنګې د هغه نه به تپوس نه کوي کوم طرف باندې چې ځي مالداره سړي لور ده که نه هغه وایي چې بس ما سره به د چا کار نه وي او که لږې تنګی را تنګی تاڼې ته به دې کش کوي تاڼه کې به رپورټ در باندې کوي هلکه غټه تعلیم یافته ښځه ده ډاکټره ده چې لږي بس پولیس به درپسې راولي وبني چې بېعزتي به هم له وکړي او کله کله داسې خلک هم موږ لیدلي دي چې هغه عدالت ته یې کش کړي په زوره باندې بیا طلاق دې واخلي چې بس ما به طلاقې زما تا سره ژوند نه راځي ولې تا یې مال ته کتل دی او ښایست یې کتل دی دین ته دې ونه کتلې اوس پریشانېږي او پکې شرمېږي به نو زموږ ښکلی پیغمبر دا خبره کړله چې دین ته ګوره ایمان ته ګوره د هغې منځ ته ګوره چې دا کارونه پکې وي نو دقه ښځه خپل زوی له کوه او ځان له کوه
او دا قرنګې دغسې دینداره سړی چې ایمان والی او دین پکې یو مزګزاري نو هغې له خور لور په نکاح ورکوه اگر که غریب وي اگر که د رنګ نه کمزوری وي تور وي او اگر که د نسب په لحاظ باندې کمزوری وي دین ته کتل دا پکار دي که نه وروسته به ډېر خپیمانه او پریشانه به وي نو په دې آیت کې هم دغه قانون ذکر کوي چې د مشرکانو سره بایکاټ وکوئ هغو له خور لور په نکاح باندې مه ورکوئ علما ویل دي کې دا هم داخل دي چې د مشرک سړي نه به سبق نه وی د مشرک سړي سره به یارانه دوستانه نه کوي یو مشرک دی ښه مالداره دی ښه سړی دی ظاهره کې اخلاق برابر دی خو زیارتونو ته ځي او دارنګې د اولیاو قبرونو ته ځي هغې ته سجدي لګوي منښت د غیر الله په نوم باندې کوي او دارنګې د باباګانو عرسونو ته روان دی پلانکي بابا عرس دی هلته روان دی نو د داسې خلکو سره به ته تعلق نه ساتې یارانه دوستانه د مؤمنانو سره کوه د نیکانو خلکو سره دوستانه کوه دا دوستانه تاله فایده درکوي دنیا کې هم درکوي آخرت چې نیکانو خلکو سره ستا ناسته ولاړه وي ایمان به دې محفوظ وي مشرکانو سره او دارنګې د بدعتینو سره د دیو نه به سبق هم نه وي شاګردي به هم د داسې استاز نه نه کوي چې هغه مشرک استاز دی مشرک پیر دی او ته ورځې د هغې سره ناسته ولاړه کوي او د هغې نه سبقونه وی یا یارانه دوستانه سره کوي دغه نه کوي نو دینداره ښځه چې ده د هغې سره نکاح کول دا پکار دی او دینداره سړي له خور لور ورکول دا پکار دی ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن نکاح مکوئ تاسو د مشرکو زنانو سره تر دې پورې چې دا مشرکې زنانه ایمان راوړي ولا امة مؤمنة خير من مشركة خامخا وینځه مؤمنه موحده دا خو غوره ده د مشرکې زنانه ده ولو عجبتکم اگر که خوشحاله کوي تا لره مال او جمال د هغې مشرک ده ښایسته هم ده او مالدار هم ده او نسب یې موچت دی هغه باندې ته ډېر تعجب کوي او ډېر په خوشحاله یې الله وی دغه غوره نه ده ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا په نکاح باندې مه ورکوئ خپله خور لور مشرکانو سړو ده حتی یؤمنوا تر دې پورې چې دوی ایمان راوړي کافر د ایمان یې راوړو یا مشرک دی او د شرک عقیده پرېښودله او صحیح مؤمن شي مؤمن نه مراد بیا چیرې توحید عقیده هغه ومنله او د توحید عقیده خپله کړه حتی یؤمنو ولی ولا عبد مؤمن خیر من مشرک خامخا مری مؤمن چې دی نو دا خو غوره دی د مشرک سړي نه بل طرف ته مری دی مری غلام څونه کمزور نظر باندې خلک ورته ګوري خو مؤمن دی موحد دی دا غوره دی د مشرک نه ولو عجبکم اگر که خوشحاله کوي تا لره ښایسته او دارنګې مال لري مشرک هغې باندې ته تعجب کوې تعجب معنی حیرانۍ ته یا خوشحاله کوي تا د هغې ښایست د هغې مال د هغې نسب اوس د هغې علت او وجه وي اولئک یدعون الی النار والله یدعو الی الجنة والمغفرة دغه کسان چې دغه مشرکان دا خو بلنه ورکوي الی النار اور ته مشرکانو له خور لور په نکاح باندې مه ورکوئ مشرکه زنانه په نکاح باندې مالئ ولې دا مشرکان تاسو له بلنه درکوي اور ته هم بوځي چې دا د اور والاو نه شي الا نه د مراد اسباب د اور دي داسې اسبابو کې تاسو اخته کوي چې هغه د اور سبب دی لکه شرک کې به مخته کوي د الله په نافرمانۍ کې به مخته کوي او دارنګې کفر کې به مخته کوي نو دا ټول اسباب د اور دي غټ ګناهونه دا اسباب د اور دي والله يدعو الى الجنة والمغفرة الله رب العالمین بلنه کوي او دعوت ورکوي جنت او بخښنې ده باذنه په خپل حکم سره الله رب العالمین تاسو جنت ته رابلي او مغفرت ته چې خلکو جنت ته راشي د جنت د حاصلولو کوشش وکوي دین مراد هغه اسباب دي د دخول د جنت او اسباب دي د بخښنې د الله هغه اسباب اختیار کوي چې په هغې باندې تاسو الله بخښنه کوي لکه د توحید عقیده شوله مونځ شو او دارنګې د الله ذکر شو
صدقه شوله روجې نیول دې اسبابو ته تاسو الله دعوت کوي نو دا سبب دی دپاره د بخښنې او سبب دی دپاره د دخول د جنت دې ته الله رب العالمین د بخښنه دغه دعوت راکوي نو الله هم جنت او مغفرت ته رابلي مشرکان هم اور ته بلي نو ولې د هغو سره تاسو نکاح کوئ او یا د هغو سره یارانې دوستانې کوئ ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون بیانې تاسو الله تعالی خپل آیاتونه ويبين بیانې الله آیاتې خپل آیاتونه خپل احکام للناس خلقو ته لعلهم يتذكرون دې لپاره چې دوی نصیحت چې هغه واخلي الله خپل آیاتونه خلقو ته بیانې څه فایدې لپاره د قرآن آیاتونه موږ ته بیانې دارنګه آیات کله احکام ته وایي موږ ته بیانوي ولې دې لپاره چې خلک د دې نه نصیحت واخلي پند واخله نصیحت چې د هغه ترې واخله او خبره را یاده کړه چې په دې خبرو کې ګوره ستاسو فایدې دي د دې نه نصیحت واخلئ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض دا بل حکم دی د احکامو د تدبیر منزل نه هغه دا دی چې رد دی په یهودو په نصاراو باندې یهود چې وو نو هغه چې په زنانه باندې به د کله د حیض بیماري راغله نو د هغې نه به مکمل بایکاټ کوو کمره کې به کمرې نه به هم ترې جدا شو خوراک څښاک به هم سره نه کوو او دارنګې بعض علماو لیکلي چې په تورات کې دوی تحریف کړی و یهودیانو نو ویلي چې کوم انسان د حایضې ښځې سره لاس ولګوي نو دا لاس یې پلید چې دا به انځي او که چا د حایضې د ښځې د جامو سره خپلې جامې ولګولې نو دا به جامې وینځي او دارنګې غسل چې د هغه به هم کوي جامې به مینځي غسل چې د هغه به هم کوي ځکه چې ده ډېر ناروا کار وکړو او هر چې نصارا وو نو هغوی به حایضې ښځې ته راتلل په حیض حالت کې دا به جایز ګڼو په دې کې صحابه په شک کې پرېوتل چې یاره موږ څه وکړو موږ مسلمانان یهود دغونه نفرت کوي او دا نور داسې زیاتې کوي نو نبي صلی الله علیه وسلم تپوس کړو نو الله قرآن کې د هغې جواب راولېږه چې نه د زنانو نه په حالت د حیض کې په موضوع الحیض کې ته جدا شئ موضوع الحیض نه جدا شئ لیکن نور خوراک څښاک کول د هغو سره او یا جامو سره لګول یا سر لاس لګول دا جایز دي نو دغه مسله چې هغه بیانوي ویسألونک دوی تپوس کوي ستا نه عن المحیض په باره د حیض کې قل ورته وایه هو اذی دا خو ګندګي ده فاعتزلوا النساء فی المحیض پس تاسو ډډه کوئ د زنانو نه په هغه ځای د حیض کې ولا تقربوهن حتى يطهرن من نږدې کېږئ د زنانو ته تر دې پورې چې دا پاکې شي فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله کله چې دوی ښې پاکې شي معنی غسل وکړي نو به یې راتلل کوئ د زنانو ته د هغه ځای نه چې حکم کړی دی تاسو ته الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين یقینا الله تعالی مینه کوي د توبه ویستونکو سره او مینه کوي د ځان پاکونکو سره چې څوک الله ته توبې ډېر وباسي دا کس د الله خوښ دی داسې ښځه د الله خوښه ده چې هر وخت کې الله ته توبې وباسي چې الله زما توبه د ما نه ګناهونه وشو نن ورځ رانه غفلت کې تېره شوه نن رانه دا ګناه وشوه نن رانه دا وشوه نن رانه دا وشو نو الله ته توبې وباسي او ځان پاک ساتي متطهرین ظاهرا هم ځان پاک ساتي پاکې جامې اغوندي دارنګې پاک بدن او په دې باندې د الله بندګي کوي حدیث کې راځي ان الله جمیل یحب الجمال الله ښایسته دی نو ښایست خوښوي نو سړی که زنانه نو دا به بدن پاک ساتي جامې به پاکې ساتي او په دغه پاک بدن او په پاکو جامو باندې به د الله عبادت کوي داسې به نه کوي چې داسې خیرنې او دارنګې زړې کپړې چې د هغې په غاړه دي چې چېرته پکې ځي پې شرمېږي د چا کور ته پکې نشي تللی او دارنګې دغه بس مونځونه په دغسې جامو کې زنانه ډېرې کوي د کور کپړې زړې او خیرنې بدبویه داسې کپړې چې د هغې په غاړه وي په هغې کې لګوي
د الله بندګۍ او عبادت کې داسې نه ده پکار نه الله ښایسته دی ځان ډولي کوې الله ته په مانځه باندې ودرېږه ښایست د الله خوښ دی پاک بدن پاک جامو سره د الله عبادت پکار دی دارنګې بعضې سړي هغه د کار جامې په لکۍ په هغه کې مونځ چې هغه کوي ډېر خلک یې د رنګونو کار چې کوي د جامونو باندې ډېر رنګونه پراته او دارنګې دا بعضې ټاټکي مزدوران یې د جامې ډېرې زیاتې خیرنې د خولو بوی چې د هغه ته خېږي او لګۍ په هغې کې منځونه چې هغه کوي یو 15 منټه کې جامې بدلېږي 2 منټه کې هغه پې ګرانه وي نو د خیرونو جامو او د کار په جامو کې او تورې شوي په هغې کې لګۍ دا مصري منځونه کوي نو دا ټیک ده که بېلمازه نه وي مونځ به پکې وشي نفس ذمه به یې ساقط وي لیکن غوره طریقه ته ونه کړله د الله ادب دې ونه کړه د الله تعظیم دې ونه کړه ځکه دې جامو کې چې ته یار دوست خواله ورځې شرمېږي که کور ته پکې د ښځې خواله او بچو خواله ورځې پکې شرمېږي او که چېرته واده ماده له پکې ځي نو پې شرمېږي نه ځېبېږي نو الله ته ولې به داسې کپړو کې ودرېږي نو د الله ښایست چې دی هغه پاکوالی خوښ دی لیکن د دې سره سره باطني پاکوالی د الله خوښ دی چې سړي عقیده کې شرک نه وي بدعات نه وي ګناهونه نه وي پاک وي نفس یې پاک وي د ګناه نه ځان ساتي د شرک نه د بدعاتو نه د رسمونو نه ځان ساتي د الله د یېرې د وجې نه نو داسې خلک د الله خوښي لکه مخکې آیت کې هغه باطني نجاست یې ذکر کړو چې عقیده د توحید وه نو دلته ظاهري نجاست ذکر کړه نو د باطني نجاست نه ځان وساتئ چې شرک دی نو ظاهري نجاست نه ځان وساتئ چې هغه د حیض په حالت کې د زنانه نه په موضع الحیض کې جدا شي نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم ان شئتم او دا بل حکم د احکامو د تدبیر منزل نه چې په دې سره د کورنۍ اصلاح چې د هغه راځي لکه مخکې آیاتونو کې تفصیل وکړو ما پرېښودو چې په هغې سره د کورنۍ اصلاح راځي نو دارنګې په دې حکم سره هم کورنۍ اصلاح چې د هغه راځي هغه دا ده چې اتیان به ښځې ته کې په موضع الولد کې دې لپاره چې الله رب العالمین تعالی بچي چې د هغه درکړي او بیا د هغې کیفیتونه چې دي نو انا شئتم موضع الولد بی او حدیث کې راځي فی سمام واحد بی لیکن نور کیفیت او طریقه چې هغه تا ته سپارلی شوې ده دې لپاره چې الله رب العالمین تعالی بچي چې د هغه درکړي او مقصد د واده به هم صرف شهوت چلول نه وي بلکې مقصد د واده نیت به دی چې الله ماله صالح نیک عمله بچي راکړي او زه د هغې تربیت وکړم او چې بچي د نیک عمله و نو مزید دي ته به په قبر کې پروت وي مور پلار به مړه شوي بچي به وي یا الله زما د پلار وبکې یا الله زما مور وبکې یا الله مغفرت یې نصیب کړي مزید دي نو دې د وجې نه بچي مه بندوئ بلکې بچي راوړئ که ژوندي و تربیت یې وکړه هم فایده ده او که ورکوټوالی کې مړه شو هم فایده ده ته پې صبر وکړه ثواب یې وګڼه قیامت کې به دې له مور پلار به د لاس نه نیسي او الله ته به وایي چې الله دا زما مور ته اور ته بوځې بس زه هم سره اور ته ځمه دا خو ماشوم دی ګناه یې نه دی کړی نو د هغې د وجې نه به دا مور پلار یې سره راکش کړي او جنت ته به ځان سره به وځي څونه مزید یې وګوره نو څوک چې دا منصوبه بندۍ کوي او کومې زنانه بچي بندوي نو دا غټې ظالمانې دي کوم سړي دا کار کوي 2 او 3 بچي راوړي مکمل ټول عمر بچي بند کړي نو دا غټ ظالمان دي نو الله فرمایي چې بچي راوړئ او د بچو صحیح تربیت به ورسره وکړئ داسې نه چې بچي م راوړئ او بیا په کوڅو کې ګرځي او خلک تنګوي او نه مدرسې ته لېږي او نه علم ته کښېنئ او نه دین ته کښېنئ داسې به هم نه کوئ ځکه چې دواړو امر دی موږ ته بچي راوړئ بیا د هغو صحیح تربیت چې د هغه وکړئ نیکعمله بچي غټ نعمت دی حدیث کې راځي یو سړی به په جنت ته الله داخل کړي نو په جنت کې به وي نو په دې کې به الله رب العالمین به ورته ووایي چې د یوې درجې نه به بره درجې ته چې هغه بوځي د لاندې درجې نه به بره درجې ته بوځي دا سړی به تپوس وکړي یا به مور یا به پلار تپوس وکړي چې یا الله زه خو اوسه پورې لاندې ومه هر څه نعمتونه په جنت کې که لاندې درجه کې هم نعمتونه پوره دي نعمتونه په تا کم نه دي خو درجاتو کې به هم څه ناڅه فرق وي نو زه دې برې درجې ته په څه وجه راغلم نو الله رب العالمین د طرف نه به ورته وویلی شي چې ستا بچی په دنیا کې تاله مغفرت وغوښته د هغه مغفرت په وجه باندې تاله ما درجه اوچته کړه نو هغه مور پلار چې د هغو بچي نیک عملی دا څونه خوش قسمته وي ډېر وایي چې پلار دې مړي مور دې مړی دعا کې مه هېروه د هغو نه غفلت مه کوه هر وخت یې وایه چې یا الله زما مور وبخښي یا الله جنت ته یې داخله کړي اسان حساب ورسره وکړي بخښنه یې وکړي الله پلار ته یې کوه او دارنګه عامه مسلمانانو ته هم دا پکار دا دعا د بچي بندول دا صحیح طریقه نه ده دا غټ ظلم دی قرآن کې ډېر آیتونو کې په هغې باندې رد راغلی دی نساؤکم زنانه ستاسو حرث لکم دا ځای د کروندې دی ستاسو لپاره فاتوا راسئ حرثکم خپل
پټي ته حرس خو یا پټي ته وي چې باقي کې فصل کرلی شي او بعض علما وایي چې حرس دا فصل ته ویلی کېږي نساؤکم زنانه ستاسو حرس لکم دا فصل دی ستاسو لپاره فوتو راځئ حرسکم خپل فصل له الله شئتم څنګه چې ستاسو خوښه شي خو صرف راتل به موضع الولد ته کېږي وقدموا لانفسکم تاسو مخکې ولېږئ صحیح نیت لپاره د فایدې د خپلو ځانونو نیت صحیح وکړه نیت دا دی چې زه دا واده کوم دې لپاره چې زه د ګناه نه بچ شمه عفت پاک دامني په ما کې پیدا شي دویم چې ما الله بچي شي دغه راکړي او د بچو صحیح تربیت وکم نو دا نیت وکړه دویم وقدموا لانفسکم کې دا معنی هم د علما وي چې د واده د وجې نه داسې نه چې ته د نیک اعمالو نه بند شي نه وقدموا مخکې ولېږئ نیک عملونه لانفسکم دپاره د فایدې د خپلو ځانونو د واده دا مطلب به نه چې بیا سړی مونځ پرېږدي او ښځه مونځ پرېږدي او تلاوت پرېږدي او ذکر پرېږدي او عبادت پرېږدي او بس وایي چې زه مونږ واده کړی دی بس هر څه بندګۍ یې پرېږدي داسې مه کوه دا واده تا له خو فایده نه درکوي چې کله ته پې الله نه واوړېدې نو تا له څه فایده دی درکړه واده دې وکړه او د الله نه نور هم باغي شولې او د ګناهونو کې اخته شولې نه ته به اوس نیک عملونه به کوې وقدموا لانفسکم نیک اعمالو ته توجه وکړئ واتقوا الله واعلموا انکم ملاقوه ویرېږئ د الله نه او پوه شئ یقینا تاسو به مخامخ کېدونکي یاستئ د الله سره د الله ملاقات رعایت کا قیامت کې به د الله سره ملاویږي بعث بعد الموت به دې کېږي ملاقوه تاسو مخامخ کېدونکي یاستئ د الله سره قیامت په ورځ باندې به م الله راوچتوي د دې نه مه غافله کېږه او کله لقا د الله ملاقات ته وي چې د الله سره به ستاسو ملاقات کېږي یعنې د الله دیدار دا به تاسو الله تعالی درکوي چې کوم مؤمنان دي وبشر المؤمنین او زیره ورکوي مؤمنانو ته زیره ورکوي نبي مؤمنانو ته چې بچا کې ایمان دی د توحید عقیده ده هغې له زیره چې هغه ورکوي چې الله به دی له ډېر نعمتونه او ډېر راحتونه ورکوي ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم دا بل حکم د احکام د تدبیر منزلنا او په دې باندې د کورنۍ اصلاح چې دغه کېږي او زموږ او ستاسو د معاشرې اصلاح په دې باندې هم کېږي هغه دا دی چې تاسو حاصل دا دی چې د الله د نوم تعظیم کوئ او د الله نوم د هغې بېادبي چې د هغه مه کوئ او د الله په نوم باندې د قسم کولو په وجه سره تاسو ځان د نیک کار نه د تقوا نه او د اصلاح نه ځان مه بندوئ نو دا د دې آیت حاصل هم شو او دارنګې د دې حکم هغه مطلب هم شو چې دا حکم د احکام تدبیر منزل نه څنګه دی هغه دا چې ستاسو په معاشره کې دي د الله د نوم عزت دی وي د الله د نوم ادب به کوئ د الله د نوم عزت کوئ ادب یې کوئ د الله د نوم بې ادبي مه کوئ د الله بې احترامي مه کوئ د الله د نوم بې ادبي دا ده چې تاسو د الله په نوم باندې بې ځای قسمونه چې د هغه کوئ بې ځای قسمونه دا ده چې قسم کوئ د نیک کار نه قسم چې د هغه کوئ د تقوا نه قسم چې د هغه کوئ د خلکو د اصلاح نه ته قسمونه کوئ نو داسې مه کوه او دارنګې بلا ضرورت قسمونه هم د الله په نوم باندې مه کوه چې ډېر قسمونه کوي او ضرورت ورته نه قسم په الله او قسم په الله او قسم په الله او ما دې الله ووایي ما دې قرآن ووایي دا قسمونه کوي نو دا تا د الله د نوم بې ادبي وکړله ځکه چې بلا ضرورته د الله په نوم باندې ډېر قسمونه کوي بلا ضرورته د الله په نوم ډېر قسمونه کول نو دا د الله د نوم یو قسم بې ادبي ده او دارنګې د هغې تعظیم نه کول دي نو دې د وجې نه داسې مه کوئ الله خو زموږ رب دی مالک هم دی خالق هم دی د هغه د نوم تعظیم به کوې د هغه د نوم ادب به کوې او د الله د نوم د وجې نه به ته د نیک کار نه ځان نه بندې چې د الله په نوم مې قسم کړی نو دا به زه نه کوم دا نیک کار به نه کوم داسې مه کوئ بیا په آیت کې دوه تفسیرې دي ولا تجعلوا الله عرضة مه ګرځوئ تاسو نوم د الله تعالی عرضة منع کوونکی لایمانکم د وجې د قسمونو ستاسو نه د چیش نه منع کوونکی ان تبرو د نیکۍ کولو نه وتتقوا د تقوا کولو نه
وتصلحوا بین الناس او د اصلاح کولو نه په منځ د خلکو کې د دې نه معنی او منع کوونکی مه ګرځوئ عرضتن دوه معناګانې دي په لغت عربی کې یو عرضتن په معنی د مانع سره راځي منع کوونکی نو منع کوونکی د چش نه ان تبرو به د هغې سره ولګئ عرضتن منع کوونکی ان تبرو د نیکۍ کولو نه منع کوونکی وتتقو د تقوا کولو نه او د اصلاح کولو نه دا هم ښایسته معنی ده او ل ایمانکم به ورسره وروسته ولګئ د وجې د قسمونو ستاسو نه نو معنی به دا شوله مطلب به دا شو چې تاسو د الله د نوم د وجې نه منع کوونکی الله نوم د الله نوم منع کوونکی مه ګرځوئ تاسو د نیکۍ د کار نه او د تقوا د کار او د اصلاح نه لکه یو سړی قسم وکړي قسم په الله چې دا پلانکی نیک عمل دی دا به زه نه کومه پلانکی یو د تقوا کار دی او زه به دا چې هغه نه کوم یا یو کار نه موږ او تاسو الله او رسول منې کړي او ته قسم په الله زه به دا کومه قسم په الله چې زه به دا د ګناه کار شي هغه به کوم نو داسې مه کوه او دارنګې داسې قسم سړی وکړي قسم په الله چې د خلکو منځ کې به زه صلح نه کومه نو دا قسم ستا غلط دی داسې قسم مه کوه د الله د نوم بې ادبي بې احترامي مه کوه چې د الله د نوم د وجې نه ته د نیکۍ نه بندېږي او د تقوا نه او د اصلاح نه بندېږي لکه ډېر خلکو مثال داسې دی که د نیکۍ نه قسم کوي قسم په الله چې د پلانکي سړي سره د ښځې سره چې د دنیا په معمولي یو خبره باندې ورانه راشي معمولي خبره وي دیني خبره هم نه د دنیا یو لالچ یو دنیا خبره قسم په الله ټول عمر به ورسره زه خبرې نه کوم قسم کوي د الله په نوم باندې والله بالله تالله او دا غیرت ګڼي دارنګه د تقوا د کار نه قسم چې هغه کوي یا په ګناه باندې قسم کوي چې قسم الله د پلانکي ګناه ده حرام مال دی به زه به دا ګټمه چرس او پوډرو کار به قسم په الله به زه کومه زه چې دا مې نه کړی بس قسم کوي او دریم بعضې انسان قسم کوي د اصلاح د خلکو نه لکه قسم په الله کې د دوه مسلمانانو منځ کې زه کله هم جوړه وکړمه څونه غلط قسم تا وکړو الله فرمایي داسې مه کوئ چې د نیکۍ نه هم قسم وکړو د تقوا او د اصلاح نه نو قانون د شرع بې دا دی د حدیث نه بې معلومه ده چې ته به قسم مات کړې قسم چې د هغه مات کړې او د قسم کفاره به ورکړې هلکه پلانکي سره به زه خبرې نه کومه قسم په الله چې د پلانکي خپل سره به زه خپلولي نه پالمه نه کور ته ورځم نه به کور ته راځي مړ ژوندی مې سره ختم نو د دنیا معمولي خبر د وجه نه تا مړ ژوندی ټول د هغو سره ختم کو نو دا خو ته ګناهګار یې به دی نو ته څه وکړه دا قسم مات که کور ته ورشه قسم مات که او سلام پې ور واچوه قسم مات که او د هغو سره هغه تګ راتګ بېرته شروع که چې څونه ستا وسه وه هغه سره شروع کړه نو د نیکۍ نه به قسم چې خپلولي ته کټ کړې او یا د ګناه په کار قسم چې هغه کوي او یا بعضې کسې قسم کوي چې د دوو کسانو منځ کې به زه کله هم صلح نه کومه جوړجاړی به نه کومه بس پرېږده چې سره وران وي ایله پې خوشحاله یې ښه دی چې سره وران دي پلانکی زه به یې کله هم صلح ونه کړم نو داسې قسم وکړه قسم به مات کړي او د دوو مسلمانانو منځ کې به د صلح کوشش وکړي نو قسم چې دې مات کړي نو د هغې کفاره به یې ورکوي په صورت مایده کې به هغه راځي چې چا قسم مات کړو نو هغه به د قسم کفاره چې هغه ورکوي به هغه څه شي د غلام به ازادوي یا به لسو مسکینانو ته طعام ورکوي او یا به لس مسکینانو ته کپړې اخلي څومره چې د وس مطابق کپړې به لس مسکینانو ته والي او که چېرته دا یو هم وس نه وي نو بیا به 3 روژې ونیسي نو دا د قسم کفاره ده 3 روژې پرله پسې 3 روژې به ونیسي بس قسم کفاره دې وشوله خو قسم به ضرور ماته ولې ځکه د نیکۍ او د تقوا او د اصلاح نه د قسم کړی دی او دا قسم غلط دی دویمه معنا د عرضتون هغه دام ده چې بعض علماو دا هم کړی ده عرضتن په معنا د هدف او د نښې سره راځي عرضتن معنا هدف او نښه نو به معنا دا ده ولا تجعلوا الله عرضتن مگر زوی تاسو نوم د الله تعالی نښه او هدف لایمانکم د پاره د قسمونو خپلو ان تبرو دلته به لام حذف دی لئلا تبرو دې لپاره چې تاسو به نیکي نه کوئ وتتقوا او تقوا به نه کوئ وتصلحوا بین الناس او اصلاح به نه کوئ په منځ د خلکو کې د دې لپاره ته د الله نوم دې نښه جوړه کړې ده چې بس په هر ځای کې قسمونه کوي چې زه دا نیکي به نه کومه مسلمان سره به خبرې نه کومه
مونځ به نه کوم، قسم په الله چې دا روژه نه نیسم، قسم په الله زکات نه ورکوم، قسم په الله چې د پلانکي مسلمان سره ښېګڼه نه کوم. داسې مه کوئ. د الله نوم هدف او نښه مه جوړوئ د دې لپاره چې تاسو نیکي نه کوئ، تقوا نه کوئ، اصلاح نه کوئ. داسې مه کوئ. والله سمیع علیم. الله رب العالمین هر څه اوري او په هر څه باندې پوهه دی. لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. د قسم خبره راغله. اوس الله رب العالمین د قسم دوه قسمونه ذکر کوي، هغې د اشاره کوي چې قسم اصل کې ټول اقسام د قسم درې دي. یو به حدیث کې راغلی دی، یو ته قسم لغو وي، عربی کو ته یمین لغو وي، دویم یمین منعقد او دریم یمین غموس. نو یو یمین لغو دې ته وي چې سړی قسم کوي په غیر د ارادې او د قصد د قسم نه. اراده د قسم نه وي، قصد د قسم نه وي او د خولې نه الفاظ د قسم راوځي، نو دې ته وي یمین لغوه. نو قانون دا دی چې په دې کې الله مؤاخذه نه کوي، نه په دې کې کفاره شته او نه په دې کې ګناه شته. خو صرف دومره ده چې په دې کې به ډېروالی نه کوي. ډېروالی هغه دا دی لکه عایشې رضی الله عنها په حدیث کې دی، هغه فرمایي عایشه بیبي رضی الله عنها چې یمین لغوه دې ته وي چې سړی قسم کوي لکه بعضې قومونه، بعضې عرب هغو به دا قسم بلا والله، لا والله، دا قسمونه کول چې ته به ورته دا خبره داسې شوې ده او قسم په الله شوې ده، دا خبره داسې نه ده شوې، هغه قسم په الله چې داسې نه ده شوې. بې ارادې قسم چې کوي بلا والله او لا والله، لا داسې نه ده والله قسم په الله او بلا داسې ده والله قسم په الله. نو دا بې ارادې قسم ده. بې ارادې معنی دا ده چې ده په زړه کې اراده، قصد او نیت د قسم یې نشته دی، خو په خوله باندې بې ارادې الفاظ د قسم یې راوځي. لکه د بعضې خلکو ته چې ووایي د پلانکی کار شوی دی والله چې شوی دی، نو هغه خو قسم نه دی، نو له تا قسم هغه هم نیت نه دی کړی، نو له تا قسم ورکړی دی چې ته ما ته دا قسم چې د هغه وکړه. نو دې ته وي عادتي قسمه، دې ته وي بې ارادي قسم، دې ته وي یمین لغوه. نو دې د وجې نه په دې باندې مؤاخذه چې د هغه نشته دی. او ډېر کسان نه به ته اورې که نه په عامې خبرې چې هم کوي که نه، والله چې دا کار داسې وشو، والله چې دا کار داسې وشو، والله چې داسې نه دی شوی. نو لکه ما خو قسم نه دی در کړی او نه هغه نیت د قسم او د اراده د قسم وي، که بس د خولې نه الفاظ د قسم راوځي، نو په دې باندې ګناهګار هم نه دی او په دې باندې دغه کفاره هم پرې نه لازمیږي. مؤاخذه دنیوي او اخروي دواړه پرې نشته دی. دویم قول د علماو چې هغه دا دی چې یمین لغوه دې ته وي چې سړی په تېره شوې زمانه باندې قسم کوي، تېره شوې زمانه باندې د یو کار په باره کې قسم کوي چې دا کار مې کړی دی، یا داسې قسم کوي چې دا کار مې نه دی کړی، په خپل غالب ګمان باندې دا لګی دی او قسم کوي، په هغې باندې قسم کوي او منځ کې دا هغه کار چې دی هغه داسې نه وي شوی، دا په دې قسم کې خطا وي، په قسم کوي، نو دې ته وي یمین لغوه. نو په دې کې هم نه کفاره شته دی او نه په دې باندې ګناهګار دی. وجه دا ده چې دنه خبره یېره ده، خو دا په خپل ګمان کې وي چې ما ته یاده ده او ګمان د ده خطا دی. لکه مثال طور باندې یو سړی قسم وکړي چې قسم په الله چې پرون دا پلانکی کار چې دی دا ما کړی و. څوک دې تپوس وکړي که نه یو کار په باره کې، د یوې خبرې په باره کې، نو هغه وایي قسم په الله چې دا کار ما پرون یا بله ورځ یا هفته مخکې دا کار ما کړی دی، په دې باندې قسم وکړو. په دې کې وروسته فکر شو، ورځ پسې فکر شو، ګنټه پسې دماغو کار وکړو، یا چا ورته وویله خبره ته ورک چې هلکه دا کار چې دی ته وایي ما دا کار خو تا نه و کړی، او د ده فکر راغی چې دا کار خو رښتیا ما نه و کړی او ما خو په یېره باندې قسم وکړو، خبر رانه یاره شوې وه. دا ګوره مهمه مسله ده، په یېره باندې قسم کړی دی خو د ده غالب ګمان دا دی چې دا کار ما کړی دی او په منځ کې هغه کار یې نه و کړی، وروسته فکر شو چې دا کار خو ما نه و کړی او قسم یې کړی دی،
نو دا قسم په یمین لغوه کې دا هم داخل دی نو په دې باندې نه مواخذه شته دی الحمدلله معنی دا ده چې ګناهګار هم نه دی او دارنګې په دنیا کې په ده باندې کفاره چې هغه هم نه لازمیږي دین اسلام الحمدلله اسان دین دی دا علما ویلي چې په یمین لغوه کې دا داخلیږي وجه دا ده چې ده خو اراده د قسم کو شته دی ځکه چې قسم کو کوي په خپل هوش باندې لګی دی نیت د قسم دی خو په دې قسم کې دا خطا دی په خطا باندې قسم کوي خطا باندې نور نیت او قصد د قسم شته خو په دې قسم کې په خطا باندې دی ولې خطا دی ځکه خبره ته یېره ده او په یېره باندې خو انسان ګناهګار نه دی نو دې د وجه نه ځکه په دې باندې دا ګناهګار هم نه دی او دارنګې کفاره هم پرې نشته دی دې ته وایي یمین لغوه دویم دی یمین منعقد یمین منعقد دې ته وایي چې سړی د راتلونکي زمانې په باره کې قسم وکړي قسم په الله چې به دا پلانکې کار به زه نه کوم یا داسې قسم وکړي قسم په الله چې دا پلانکې کار یا پلانکې خبره دا به زه کوم دې ته وایي یمین منعقد نو دې کې قانون دا دی که چېرته هغه کار دې ونه که تا وویل قسم په الله چې دا پلانکې کار پلانکې خبره به دا به زه نه کوم نو هغه کار دې ونه که نو چې ودې نه که نو بس قسم دې پوره که تا باندې هېڅ هم نشته او که وویل قسم په الله پلانکې کار به زه نه کوم او بیا دې هغه کار وکړو هغه کار ته دې راتلل وکړو نو تا خپل قسم مات کړو نو په تا باندې کفاره لازمه شوله ته به کفاره د هغې چې هغه ورکوي بس د عام قانون شو که قسم دې پوره که خو تا باندې اسم نشته دی که قسم دې پوره نه که هغه کار دې وکړه خبره دې وکړه هغه عمل دې وکړي چې کوم نه دې قسم کړی هغه دې وکړو نو ته به څه وکړي کفاره به ورکوې کفاره مخکې ما ذکر کړه غلام آزاد که 10 مسکینانو ته طعام 10 مسکینانو ته خوراک یا ورکړه هر یو چې ته اساني او که دا نه نو بس 3 روژې چې هغه ونیس دا د قسم کفاره شوله ولکن یؤاخذکم بما کسبت یا د راتلونکي زمانې سره داسې ته قسم وکړي چې قسم په الله چې زه به دا پلانکې کار کومه داسې قسم دې وکړه زه به پلانکې کار چې دی دا به کوم دا پلانکې خبره به کوم نو که چېرته قسم دې پوره کوه کار دې وکړه خو تا باندې اسم نشته دی او که چېرته قسم دې پوره نه کړه نو ته به بیا څه ورکوې کفاره چې هغه به ورکوي نو هغه که داسې قسم وي چې زه به پلانکې کار نه کوم او یا داسې قسم وي چې پلانکې کار به کوم نو که قسم دې پوره کړي هېڅ هم نشته او که قسم دې پوره نه کړه مطلب دا شو چې بیا به ته کفاره چې هغه ورکوي دویم صورت په دې کې داسې دی چې تا قسم کړی دی خو د مخکې تېر شو د نیکۍ نه دې قسم کړی دی قسم په الله پلانکې نیک کار دی نیک عمل دی خو زه به یې نه کوم یا د ګناه په باره کې قسم وکړو قسم په الله پلانکې کار خو د ګناه دی خو لیکن زه به دا کوم ضرور به بس دا کوم پلانکې کس دی دا به وژنم دا شراب دی دا نشه ده دا سګرټ دی دا به څکم او دارنګې یو بې حیایي ده بدکاري ده دا به کومه قسم په الله نو اوس یې قسم وکړه د راتلونکي زمانې خبره ده نو په دې کې ته به اوس داسې وکړې چې شرعي قانون دا دی ته به قسم نه پوره کوې وجه دا ده چې تا خو د ګناه په باره کې قسم کړی دی که نه یا د نیکۍ نه دې ځان بند کړی دی نو ته به قسم چې هغه نه پوره کوي نو چې قسم نه پوره کوي نو ته به څه وکړې د قسم کفاره به وکړې قسم کفاره به بس ورکړې نو که ګناه باندې قسم وکړو نو ګناه ته به قسم په الله چې زه به دې ګناه ته راتلل کوم نو دا قسم به مات کړي ګناه ته به راتلل نه کوي کفاره به ورکړي او که داسې ویلو چې قسم په الله چې دا پلانکې ګناه به زه نه کومه داسې قسم دې وکړه که ډېر خلک دا قسم کوي که نه هلکه دا ګناهونه رانه ډېر کېږي راځه قسم ته کومه قسم په الله چې نور به نسوار نه کومه سګرټ به نه څکم پلانکې ګناه دا به نه کوم داسې قسم دې وکړه نو اوس به دا پوره کوې دا قسم دا ښه قسم تا کړی دی خو که پوره دې نه کړه نسوار دې بیا واچول سګرټ دې وڅکو بې حیایي دې وکړه کوم د ګناه کار بیا دې وکړو نو بس په تا باندې د قسم کفاره چې ده راغله او ګناهګار هم یې وجه دا ده چې کار د ګناه دی که نه نو الله ته به توبه هم وباسي او ورسره به د قسم کفاره چې هغه به هم ورکړي دریم هغې ته وایي یمین غموس د دې تفصیل لږ ډېر ځکه کوو چې دا په دې وخت سره ضرورت ورته لږ ډېر دی یمین غموس هغه قسم ته وایي چې په دروغ باندې سړی قسم کوي او قصدن او ارادتن یې کوي خو ته پته ده چې دا کار ما کړی دی قسم په الله ما نه دی کړی خو ته پته ده یا وایي چې قسم په الله چې دا کار ما نه دی کړی او هغه کار د کړی وي نو په دروغو باندې قصدن قسم کوي مطلب یې دا شو دې ته یمین غموس وي نو علما وایي چې په دې کې کفاره هم نشته دی او دارنګې په دې کې کفاره چې دغه صرف نشته دی کفاره
نورو دا سخت ګناهګار دی په دې باندې، دونه ګناهګار دی چې په کفاره باندې کار نه کېږي. دا به الله رب العالمین ته څه وباسي؟ توبه به وباسي او استغفار به غواړي. الله پې غصه شوی دی، د خپل وس مطابق صدقه دې وکړي چې په دې باندې الله غصه سړه کېږي، ځکه چې قصدن ارادتن په دروغ باندې د قسم کړی دی. توبه او استغفار او دارنګې ځان ملامته کول دا به وکړي. او صدقه سره ما ذکر کړه ځکه چې حدیث کې راځي چې په صدقه باندې د الله غصه سړېږي، نو د الله د نوم بېعزتي وکړله، په دروغو باندې قسم وکړه قصدن. دا اکثر خلک دا خرڅولو اخیستلو کې دا خبرې کوي، قصدن ارادتن په دروغ باندې قسم کوي د یو 500 روپو لپاره، نو دې د وجې نه دا به سخت ګناهګار دی. یا ښځه د په دروغ باندې قسم چې هغه کوي، نو دا سخته ګناهګاره ده. دا به الله ته توبې وباسي او استغفار به غواړي او جړا به کوي الله ته، او دارنګې خپل وس مطابق صدقه دې وکړي ځکه الله ته خفه شوی دی، الله پې غصه دی چې هغه غصه د الله سړی شوی دی. لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، نرانیسی تاسو لره الله تعالی په بې ارادې قسمونو ستاسو چې اراده د قسم دې نه وي او ستا د خولې نه د الفاظ د قسم راوځي. ولکن یؤاخذکم، لیکن رانیسی الله تاسو بما کسبت قلوبکم، په هغې باندې چې قصد کړی وي ستاسو زړونو. کسب کله ستاسو زړونو، کسب نه مراد قصد دی، نو دا یمین منعقد شو. والله غفور حلیم، الله رب العالمین بخنه کوونکی دی او صبرناک ذات دی. للذین یولون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحیم. په دې آیات کې الله رب العالمین اوس یو خاص قسم چې د هغه ذکر کوي. مخکې عام قسم او اوس خاص قسم و. هغه دا دی چې سړی قسم چې د هغه وکړي د خپلې بیبي نه زنانه نه قسم چې د هغه وکړي، او دې کې مقصد پکې چې دی د کورنۍ اصلاح، چې کورنۍ اصلاح چې د هغه به په دې طریقه باندې چې د هغه راځي، او رد دی په رسم د جاهلیت والاو باندې چې هغه به د زنانو له قسم چې د هغه وکړ، نو ټول عمر به د زنانه منسې پرېښې وه، نو الله په هغې باندې مرد چې د هغه کوي، ځکه الله په دې زنانو باندې الله خفه کېږي. دا هم د الله وینځې دي، د الله بندګان دي، په دې باندې الله خفه کېږي چې د یو سره څوک زیاتی ظلم کوي، نو الله به دې تپوس کوي. به هغه دا دی چې بعضې سړی په جاهلیت وختو کې به داسې و چې د زنانه نه به قسم وکړي، قسم په الله چې زه به د زنانه خواله نه ورځم، نه به ورنږدې کېږم، نو ډېر عمر به بس هغې ته نه ورنږدې کېده، او یا به بلکل پرېښودله، اوس ما قسم کړی دی. نو الله د هغې حکم ذکر کوي، هغه دا چې یو سړی اله وکړي د خپلې ښځې نه قسم چې د هغه وکړي، نو یو اله لغوي ده چې لکه هفته به نه ورنږدې کېږم، میاشت به نه ورنږدې کېږم، 2 میاشتې دا قسم وکړي، نو دا به د خپل قانون اوس دا دی که دا قسم یې پوره کړه، میاشت یې یاده کړې وه، میاشت ورنږدې نه شو، نو بس قسم یې پوره شو، په ده باندې اسم نشته دی، ځکه قسم یې پوره کړه نو 1 میاشت خواله ورنه راغی. او که چېرته ویله چې قسم په الله چې زه به د ښځې بیبي ته به 1 میاشت نه ورنږدې کېږم او بیا د دې نه مخکې ورنږدې شي، نو بس په ده باندې د قسم کفاره راغلله. دا به د قسم کفاره چې راورکوي، لکه مخکې مونږ بیان کړو سورت مایده کې راځي کفاره د قسم. دویم علاج شرعي دی. علاج شرعي دې ته وي چې سړی قسم وکړي د خپلې بیبي نه د 4 میاشتو نه په زیات باندې، 6 میاشتې، 5 میاشتې، کال، دا به نه ورنږدې کېږم. نو که دې کې اوس قانون دا دی چې دا سړی دا به ودرولی شي او ته وبه وي، شرعي قانون دا دی چې 4 میاشتې کله پوره شولې نو ده ته به وویلی شي چې تا اله کړې ده، ته دې ښځې ته رجوع بېرته وکړه، 4 میاشتو پورې بس تا ته وخت میلاو و، دا انتظار یې وکړه، اوس به بېرته رجوع ته وکړه. زنانه د تکلیف او ضرر مه ورکوه چې کال پورې به هغه ناست دی داسې، په دې کې هغې ته تکلیف دی، ضرر دی، د هغې حق خرابول دي. نو 4 میاشتې به دا تا ته انتظار و، 4 میاشتې ته پس به دا رجوع وکړي. که وی رجوع نه کومه نو ته وبه ویلی شي شابه بیا طلاق واچوه، ځکه دا ښځه خو تا بنده کړې ده، طلاق واچوه چې بس تا نه ازاده شي، لاړ به شي چې بل ځای کې خاوند چې هغه به الله ورکړي، نو ستا د قبضې نه به او د نکاح نه به ازاده شي. او داسې ته نه شي کولی چې کال 2 او 3 د قسم دې کړی دی نو له طلاق ورکړې،
او دارنګې نو ته خپله بېرته رجوع شریعه کوي نو دا به ته ظالمي ته د هغې حق خرابوې او الله رب العالمین به تا نه د دې تپوس شریعه کوي ښځې له به ضرر تکلیف نه ورکوي په داسې خبرو باندې چې زه پښتون یم او ښځه باندې بس دقه ظلمونه به پرې کومه او ما نه به څوک تپوس وکړي الله یې نه کوي که نه الله هغه ذات دی چې هغه به د دې زنانو په باره کې موږ نه تپوس کوي چې کله موږ سره ظلم زیاتې هغه سره کړی نبی صلی الله علیه وسلم باره کې خپله راځي صورت عذاب کې چې نبی صلی الله علیه وسلم زنانه راټولې شوې وې 9 بیبیانې وې نو ویلي وو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نکاحونه ډېر کوي او عام زنانه چې ده نو هغه دویمه نکاح ډېره بده ګڼي هر څه ته غاړه ږدي خو چې داسې ورته وویله چې ښځه در باندې کومه که نه نو بیا ګزاره سره نه کوي نو په دې کې د بیبیانو وویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاحونه ډېر کوي نو داسې به وکړو چې موږ به ترې خرچه ډېره وغواړو نو خرچه چې ډېره وغواړو نو ډېره خرچه خو به هغه نشي برداشت کولی نو د ډېرې نکاحونه به بند شي داسې یو طریقه چې هغه جوړه کړله او سره د دې نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ډېر نکاحونه کول دا خو د دین د وجې نه کول چې په دې باندې دعوت د رسول الله عام شي او هر قبیلې سره رشته چې د هغه راشي او ډېر خیرونه پکې دي ځکه انبیاء الله ډېرې ښځې جایز کړي دي که 100 ښځې به رسول الله کوي هغه له جایز دي دارنګه نورو پیغمبرانو له ځکه چې هغو له الله طاقت هم ورکړی دی او وس هم ورکړی دی او دارنګې الله له جایز کړي دي او عامو سړو لپاره د 4 نه زیاتې جایز نه دي رسول صورت نساء کې راځي نو په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې خفه شو نو دوی ورته وویله چې قسم په الله چې زه به تاسو ته یو میاشت نه در نږدې کېږم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې کوټې وې وړې وړې کچه کمرې وې او بره دویم چت باندې یوه کمره وه د الله نبي وې په دغه زمانه کې د اسلم را پرېوتی و د اخبه چې دی دا یې اورېدلې وه نو مسجد ته به غریب نه شو راوتلی نو بره بالاخانه کې و په هغې کې به پروت و او صحابه چې دی دا به له کله راتله هلته به ورسره مونځ کوو او څوک به له تپوس له راتلو خو بیبیانې چې دي هغو نه یې بایکاټ کړی و په دې کې بیبیانو ډېرې جړاګانې وکړلې او ډېر خفه و ځکه چې دا خو وړه خبره نه ده چې سړي نه د الله رسول خفه وي د ده نه الله خامخا خفه دی نو بیبیانو ډېرې ژړل او ډېر فریاد یې کوو لیکن رسول الله قسم کړی و چې یو میاشت به زه نه کوم کله چې میاشت یو کم دېرش ورځې تېرې شوې نبی صلی الله علیه وسلم باندې آیتونه الله راولېږل چې دې زنانو ته ووایه آیاتونه د تخیر ورته وی دیو له اختیار وکړه که تاسو الله او رسول غواړئ او د هغې محبت غواړئ بس ما سره به وخت تېروئ تاسو له به الله رب العالمین ډېر اجرونه درکوي او دا به درکوي دا ورکوي صورت عذاب کې راځي او که چېرته تاسو د دنیا سامانونه غواړئ که نه چې یاره موږ له د سامانونه یو د دنیا زیب و زینت دی او جامې او دا شی نه غواړئ نو راشئ زه به یې له درکړمه خو الله فرمایي چې بیا ورته ووایي چې زه به بیا تاسو پرېږدمه بس چې د هر چا سره نکاح کوي طلاق به له درکړم پرې به هم دمه او د دنیا چې څومره سامون نه غواړي هغه به له درکړمه نو تاسو دا دنیا غواړئ که آخرت غواړئ او الله او رسول غواړئ نو په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم راکوز شو نو اول د عایشې رضی الله عنها دا ورته ډېره ګرانه وه عالمه وه د قرآن نو د دې کمرې له اول راغی چې راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وکتل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راکوز شو نو بیبیانې ډېرې زیاتې خوشحاله شولې خو په دې کې عایشه بیبي وه یا بلې بیبي تپوس وکړو چې یا رسول الله دا خو تا میاشت قسم کړی و او زنانه په دې حسابونو کې ډېرې تکړې خاص کر چې خاوند یې خفه چې څو ورځې وشوې او څو شپې تېرې شوې چې خاوند رانه خفه دی نو دوی حساب کړی نو په دې کې وویل یا رسول الله 10 ورځې تا یارې کړي وه دا خو یوه اوس هم پاتې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې دا میاشت یو کم 10 ده نو عایشې ته وویل چې زه تا باندې څه آیتونه ویم خو عایشه د عمر نه وړه وه که نه نو رسول الله ته ووایي چې ته به ما له جواب نه راکړې ته به لاړ شې د مور پلار سره مشوره وکړې رسول الله مطلب دا و داسې نه چې عایشه وایي چې زه لکه د کم عمر والا ده داسې وایي چې یاره د دنیا سامانونه او دا شی نه ما راکړه دا زموږ نه پکاره دي نو بیا زه پرېږدمه نو دې وجې نه ورته وویل چې ته به مشوره کوې نو په دې کې عایشې بیبي ته چې ورسول هغه داسې هوښیاره زنانه هغې ورته وفرمیل یا رسول الله زه الله او رسول غواړم آخرت غواړم په دنیا باندې به زه څه وکړم په دنیا سامانونو باندې به زه څه وکړم ډېره هوښیاره وه او دغه جواب یې ورکړ بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم بلې کمرې لاړ هغه زنانو ته آیاتونه بل ټولو دا جواب ورکړ چې موږ الله او رسول غواړو او آخرت غواړو نو وګوره دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم یو میاشت قسم کړی دی خو لیکن یو میاشت یې پوره کړې ده نو په دې قسم کې به اسم نشته نه پکې کفاره شته بچه ځکه چې قسم یې پوره کړه دارنګه سړی قسم کوي یو هفته به نه نږدې کېږم یو هفته یې نږدې نشي بس قسم یې پوره شو دې نه پس به که نږدې کېږي قسم پرې نه ماتېږي ځکه قسم خو یې پوره کړې که نه نو دارنګې که چېرته د 1 کال او 2 کال او 3 کالو قسم یې کړی دی نو ما درته مسله وکړله چې دا به باید 4 میاشتې به دته انتظار کولی شي دې 4 میاشتو کې دی چې الله او رسول ښه پوهېږي چې دې به دا سړی به سوچ وکړي په دې کې
کېدای شي قسم یې کړی دی نو 4 میاشتې تېر شي دا غصه به یې سړی شوي نو بېرته به دې ښځې ته خپله رجوع وکړي چې تا نه ما قسم کړی و او به زه تا ته رجوع شي راغه کومه غصه به یې سړی چې دې کې به فکر م وکړي که چېرته دې ښځې سره مې ژوند به هم نه تېرېږي نو بیا به زه دې له طلاق چې راغه ورکړم نو ځکه ورته 4 میاشتې انتظار شرع ورکوي چې دې کې به انتظار ته کوې 4 میاشتې پس به بیا نور زور نه ورکوې ځکه چې د ښځې وخت بغیر د خاوند نه نه تېرېږي 4 میاشتو پورې هغه صبر کولی شي هغې نه خوا صبر نه شي کولی نو ځکه الله وایي چې اوس یا رجوع وکړه که اوس هم غصه ډېره درځي او ښځې سره دې ورانه ده او کور تعلق هم نه برابرېږي بس انت طالقون ورته ووایه طلاق یې کړه تا له به الله ښه ښځه درکړي بله چې ستا سره په مزاج او په دغه کې برابر وي او هغې له به الله ښه خاوند چې د هغه ورکړي نور به تکلیف نه ورکوي چې قسم ته کې کال او هغه کال ناسه یو بل کال بیا قسم کې نو دا خو د هغې عمر ته تباه کړو نو داسې ظلم به نه کوي نو دا مسله ده احکام پکې نور هم ډېر دي للذین یولون من نسائهم د هغه کسانو لپاره چې ځان په قسمونو باندې جدا کوي د خپلو بیبیانو نه تربص 4 اشهر انتظار کول دی 4 میاشتې فإن فاؤوا که دې راوګرځېدل په دې 4 میاشتو کې یا فإن فاؤوا که دې راوګرځېدل پس د دې 4 میاشتو نه زنانو ته فإن الله غفور رحیم یقینا الله بخښنه کوونکی او رحم کوونکی دی وإن عزموا الطلاق که چېرته قصد کړی وي د خاوندانو د طلاقو چېرته د ښځې له طلاق ورکومه نو بعضې وایي چې دا 4 میاشتې چې تېرو شي خپله طلاق واقع شي یو قول د علماو پکې دا دی 6 میاشتې 8 میاشتې باندې قسم کړی دی 4 میاشتې تېرو شي خپله طلاق واقع شي بعض علما وایي نه چې خپله نه دی واقع شوی نیت به کوي د طلاقو چې یاره اوس یا رجوع وکړه چې اسلامي حکومت د قاضي به ودري جج به ودري چې ته شابه رجوع وکړه د ښځې سره 4 میاشتې پوره شو که رجوع نه کړې شابه طلاق چې هغه واچوه وإن عزموا الطلاق که قصد طلاق یې کړی وي او وکړي نو فإن الله سمیع علیم یقینا الله تعالی هر څه اوري او په هر څه باندې پوهه دی والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء دا په یو څو آیتونو کې اوس بل حکم ذکر کوي د احکام د تدبیر منزل نه چې هغه تعلق لري د مطلقې سره او د هغې د عدت سره او رد دی په رسمونو د جاهلیت والاو باندې چې هغه وروسته صراحتن هم راځي په دې آیت کې مراد دی د جاهلیت والاو داسې رسم و ظالمانو ډېر په دې ښځو به ډېر ظلم کوو جاهلیت والاو دا رسم یې جوړ کړی و چې زنانه له به طلاق ورکول او بیرته به ورته رجوع کوله به طلاق ورکول او بیرته به ورته رجوع چې هغه کوله به ورله طلاق ورکول بیرته به رجوع کوله نو د هغې به حد معلوم نه و طلاقونه به هم ډېر و او بیرته تعداد د رجوع چې هغه به هم ډېر و نو الله رب العالمین په هغې باندې رد چې د هغه کوي چې داسې ظلم زیاتی چې د هغه تاسو د زنانو سره مه کوئ یو زنانه ده تا له طلاق چې د هغه ورکړو نو بس د دې عدت دا دی چې دا به 3 حیضه تېروي 3 حیضه چې تېر کړو بس دا ښځه چې ده هغه طلاق عدت یې ختم شو که اوس د بل چا سره نکاح کوي نو د بل چا سره نکاح چې د هغه کولی شي د مطلقې عدت الله رب العالمین په دې کې ذکر کړی دی او رد دی په دغه رسم د جاهلیت والاو باندې چې دوی به په کلونو باندې په میاشتو باندې به دا کېنولې وه نو الله فرمایي داسې مه کوئ دا ظلم دی زیاتی دی په زنانه باندې طلاق دی ورله ورکړو طلاق دا یو جایز شی دی په وخت د ضرورت کې حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ابغض الحلال الى الله الطلاق ډېر مبغوض شی په حلالو کې چې حلال شی دی او الله یې بد ګڼي هغه طلاق دی په طلاق باندې الله نه خوشحالېږي خو لیکن حلال ځکه دی چې بیا خو به سړی ډېر تنګ وی چې مثال د ښځې سره ژوند هم ښه نه وی او طلاق هم نه ورکوي خو طلاق هم حرام وی نو دا خو بیا سم د اور زندګي ده او دارنګې ډېره سخته او تنګه زندګي به وی نو الله حلال کړه خو تا ته وي چې صبر کوه سره ګزاره سره کوه صورت نساء کې به د هغې هغه طریقې ذکر کېږي ګزاره سره کوه اخلاق سره چلوه وعظ نصیحت ورته وکړه کله کله تې ځان خفه کړه په دې به اصلاح راشي کله ناکله له وال ورکړه په دې باندې به د اصلاح راشي که دې باندې هم نه کېږي نو بیا دې دا د ښځې خپلوان او د سړي خپلوان دې راجمع شي لکه د هلک پلار دی مور یې ده او د جنۍ پلار ورونه هغه دې کښېني په خپل منځ کې چې مشوره دې وکړي چې یاره د دې جنۍ او د دې هلک کور جوړ نه راځي دا خو هر وخت دا وال هم ګران شو خفګان هم ګران شو دا مسلې کورنۍ مشکل سړي ته سم دماغ د سړي خرابوي نو هلکه دې له جوړه وکړئ ښځې نه به تپوس وکړي ولې ته د خاوند سره بد اخلاقي کوي او جنګ جګړې او ټوله ورځ دماغ وله خرابوي څه چل دی نو هغه به خپل عذر وکړي که نه چې دا خاوند ما سره دا کوي یا خرچه نه راکوي یا ما سره داسې کوي عذر به وکړي دې ته به وایي
چې ته د ښځې سره ولې بد سلوک کوې نو دې نه به خبره واوري نو په دې کې به د ښځې خپلوان او د سړي خپلوان به کښېني دې به یو قسم جرګه وکړي او اخلاص به پکې وکړي دې دواړو جوړه به راولي دې سره هم جوړه کېږي د دواړو په منځ کې جوړه چې دغه وشي که دې باندې نه کېده نو آخري حد به چې د هغه طلاق دی نو الله ته محبوب نه دی خو په وخت د ضرورت کې طلاق الله جایز کړي چې دا اوس په یو طریقه اصلاح ونه شو نو اوس طلاق جایز دی نو الله رب العالمین داسې لوی ذات دی چې ما درته وویل زنانه هم د الله وینځي دي ظلم به پرې نه کوي زیاتی نو دا به ټول عمر ته نه کېنولي په کور کې بلکې د دې عدت الله مقرر کو هغه زنانه چې مدخول بها ده واده شوې ده نزاکت ورسره شوی دی دویم د حیض والا زنانه ده چې بیماري پرې راځي او آزاده ښځه ده نو دې له چې کله یو سړي طلاق ورکړو نو د دې دپاره قانون دا دی چې دا به 3 حیضه تېروي د خاوند په کور کې که په دې 3 حیضو کې دننه د خاوند ورته بېرته رجوع وکړه ټیک ده نه پکې نکاح تازه کول شته دی نو که بل شی شته سړی د خپلې ښځې ولې انت طالقون په دې کې 11 ورځې 15 ورځې تېرې شوې هغه غوسه یې سړه شوې ده اوس پیمانه دی چې ما خو د ښځې له طلاق ورک بس مه ملا راوله او مه نکاح تړه بس ستا بېرته رجوع ته کوي بس ښځې ته ووایي چې زما تا ته رجوع شو ما طلاق درکړي زه په دې خفه یم نو رجوع کولی شي لیکن که تا ورته رجوع ونه کړه آخري حد هغه عدت یې 3 حیضه دی که په دې کې د رجوع ونه کړه نو اوس دا ښځه هغه نکاح تا سره ختم شو و چې ختم شو نو دا ښځه که اوس د بل چا سره نکاح کوي نو کولی شي او په دې کې غټه فایده د الله رب العالمین حکیم ذات دی چې دا 3 حیضې ولې مقرر کړي دي وجه دا ده چې کله کله خاوند دماغ کار ونه کړي د ډېرې غصې د وجې نه کور ته راننوځي دا ښځه په یو حالت ویني کله یو خبره دې بده واوري کله چېرته ښځه بار اجازه ته تللی نو خاوند غصه کې راغلی نو د دې وجې نه دواړو ته ووایي چې ښځې ته په ما طلاق کوي طلاق یې وځه کور نه بیا چې کله دماغ په آرام باندې شي او لږ سوچ وکړي لږ فکر وکړي داسې هفته نیمه تېره شي 10 ورځې بیا خپېمانئ نو چې خپېمانئ نو دې د وجې نه الله رب العالمین وایي چې ته اوس بېرته ته د هغې سره نکاح کوې نکاح کولی شي دا 3 حیضې ځکه مقرر کړي چې په دې وخت کې که ته بېرته نکاح کوې نکاح کولی شي دغه رجوع ته کوې نو رجوع کولی شي وجه دا ده که سمدست تا نه دا تلی چې تا ښځې ته وویله چې انت طالقون او هغه درنه سمدسته تلی نو هفته پس ته خپېمانه وې بیا به دې څه کولی دا ښځه خو بیا تا نه لاړه که نه نو الله داسې حکیم ذات دی چې دلته تا له موده مقرر کړه چې دا ښځه به 3 حیضه تېروي دلته به دې کور کې به تا سره ډول سینګار به هم کوي خبرې اترې به هم د تا سره کوي تا له به پخلی هم کوي ته به پې خرچه هم کوي کپړې به هم له راوړي په 3 حیضو کې دننه نو کېدای شي میاشت پس هفته پس 3 ورځې پس تا غوسه سره شوې ده مکه ښځه اوس ته ښه کاره کېږي هلکه زه بېرته رجوع کوم نو تا له دغه حد ځکه الله مقرر کړی دی نو ته به بېرته ورته رجوع وکړې څومره فایده ده تاسو وګورئ الله حکیم ذات دی نو دغه عدت چې دغه ذکر کوي والمطلقات یتربصن بانفسهن طلاق شوې زنانه چې دي نو دا به انتظار کوي په خپلو نفسونو په خپلو ځانونو 3 قروء 3 حیضه ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ندی حلال لري زنانو لپاره چې پټ کړي هغه څه چې الله پیدا کړی دی د دوی په رحمونو کې عدت د مطلقي دا خو 3 حیضه اوس الله زنانه باندې پابندي لګوي چې زنانو لپاره دا حلال نه دي چې هغه په رحم کې څه او هغه پټ کړي کله کله زنانه داسې کوي نو الله دې باندې سخرت کوي وره داسې به نه کوي که الله په ورځ آخرت باندې ایمان لري داسې به نه کوي په رحم کې څه شی دی په رحم کې حیض دی د زنانه حیض راځي نو دلته خاوند کو ته خفه دی طلاق یې ورکړي دي نو زه ښځه باندې د حیض بیماري 1 راغله 2 راغلې 3 راغللې مثال په طور باندې او دا خاوند ته وي چې نه ما باندې یو بیماري چې هغه راغلې وه یو حیض یا 2 دا بل چې د هغه پټ کړي چې ما باندې بیماري نه ده راغلې منځ کې د دې عدت پوره شوی دی خو دا اوس وایي چې د خاوند کور یې خوښ دی او په دې طریقه باندې وایي چې د خاوند نه جدا نه شم نو وایي چې زه په دې کور کې یم که نه نو الله فرمایي تعالی حلال نه دي چې دغه ولې چې 3 حیضه ستا تېر شو نو ته اوس پردۍ ښځه شوې نو پردۍ ښځه چې ته څنګه د دې سړي سره پردي سړي سره اوس په دې کور کې وخت تېری بغیر د نکاح نه نکاح خو مات شو ختم شو نو دې د وجې نه ښځه باندې پوره پابندي ده چې ته الله او رسول منې ګوره ته به خپل حیض نه برې خاوند ته به ووایې کني د خاوند مور ته به ووایې چې زما هغه 3 حیض و هغه بس پوره شو که 3 میاشتو کې پوره شو که 3 میاشتو نه ور واوړېد یا لږ کم کې کله کله راشي نو ته به هغه یال وایې دې لپاره چې ستا لکه په دې کور کې بیا پاتې کېدل نه دي پکار دویم کله کله ښځه داسې چې په دې رحم کې لکه بچې وي نو هغه بچې چې دی هغه پټ کړي چې یاره زما په رحم کې هېڅ شی چې هغه نشته دی بل 3 حیضه ختم شو زه ځم
بس زه د کور نه آزاده یم. نو دا غټه ظالمه ده. وجه دا ده چې بچی د دې خاوند نه دی، نو دا که ورسه لاړه شي او د بل خاوند سره نکاح وکړي، نو د دې خاوند بچی به اوس خلک هغه ته به یې منسوبوي. نو د دې خاوند عادت په دې بچي کې دي، او دا به اوس هغه خاوند وایي چې دا بچی چې د هغه زما نه دی، نو دې سره ټول نسب خرابېږي، د ماشوم هغه نسب دې خراب ګډ وډ لیکه. نو ای ښځې که الله په آخرت باندې ته ایمان لري، نو دا کار به نه کوې. که بچی دې په رحم کې دې خاوند ته ووایه پټو، یا خوا خسکر ته ووایه چې زما په خېټه کې په رحم کې بچی دی، نو بیا به ستا عدت اوږد چې اوږد چې کله چې بچی وزېږه اوس به ستا عدت ختمېږي. چې بچی دې ښځې نه شي او طلاق یې ورکړو، نو چې بچی نه پیدا شو د دې عدت بیا په 3 حیضونو نه ختمېږي، ځکه حیض کې نشته اوس. نو اوس د بچی د پیدا کېدو پر دا صبر کوي. دا مسله بیانوي. ولا يحل لهن ان حلال لري زنانو دپاره ان یکتمنا چې پټ کړي ما خلق الله فی ارحامهن، هغه څه چې الله پیدا کړي دي په رحمونو کې. ان كن یؤمن بالله والیوم الاخر، که چېرته دا زنانه ایمان لري په الله او په ورځ وروستنۍ باندې. دا د ترغیب دپاره ته وایي که الله او رسول منې، نو داسې دا به نه پټوي. درېیمه مسله په آیت کې راوړي وبعولتهن حق بردهن فی ذلک، خاوندان د دې زنانو چې دي نو دا خو حقدار دی په واپس کېدلو باندې د زنانو ته. فی ذلک په دې موده د عدت کې ان ارادو اصلاحا، که چېرته اراده لري د یو د جوړښت راوستلو، اصلاح جوړښت راوستل او صلح کول دې اراده لري. نو معنا دا شوله چې د طلاق چې ښځې له ورکړو، نو په دې کې رجوع حق چې دی نو دا د سړي دپاره دی، زنانه دپاره نه دی. او دا الله حکمت ته وګوره، الله څونه لوی ذات دی. د طلاق اختیار چې دی الله رب العالمین سړي له ورکړی دی، زنانه له نه دی ورکړی. زنانه داسې نه شي کولی چې سړي له طلاق ورکړي. وجه دا ده چې د زنانه دا دماغ واړه دي، دا په لږه خبره باندې غوسه کېږي، په لږه خبره باندې خوشحالېږي. د ماشوم په شانتې مثال غالبا د زنانه و. نو دا چې لږ خاوند ته غوسه کېدی، دوار به خاوند ته ویله چې ته په ما طلاق یې. نو دا خو به ټول خاوندان به د ښځو طلاق کړی وي، ځکه کله ته وایي جوړه راوړه وله رای نه وړې، کله ته وایي ما په کې ځای له بوځلی ایسته به یې طلاقولی. نو الله رب العالمین چې دی هغه ډېر لوی ذات حکیم ذات دی، د طلاق یې د سړي په لاس کې کړو، ځکه سړی سوچ والا دی، دماغ والا دی، فکر کوي، هلته بعضې خبرو نه ځان ساتي، شرمیږي په بعضې خبرو باندې. نو دې د وجې نه چې ډېر مجبوره شوی نه وي او ډېر تنګ شوی نه وي، نو ښځې له طلاق نه ورکوي، وال ټکول هم له ورکوي، خفه کېږي هم ته خو طلاق وله نه ورکوي، ځکه چې د هغه دماغ الله داسې جوړ کړي دي چې هغه سمج والا دی، سوچ والا دی، فکر والا دی، تحمل او صبر پکې ډېر دی. نو ځکه چې یو خو الله حکیم علیم خبیر ذات دی، نو دا طلاق یې د سړي په لاس کې کړي دي. دویم، سړي طلاق ښځې له ورکړو نو بېرته رجوع چې کوي، نو دا هم د سړي په لاس کې دی. داسې نه کوي، داسې نه ده چې دا ښځه راولګېږي او میاشت پس د سړي ته ووایي چې ما تا ته بېرته رجوع وکړه، تا ما له طلاق راکړي دي که نه، خو ما ته بېرته رجوع وکړه. نه، ته رجوع نه شي کولی، رجوع به د خاوند چې د هغه کوي، خاوند حق دی دا. درېیم دا نه چې په دې کې رضا د ښځې شرط نه ده. طلاق یې له ورکړو، میاشت تېره شو مثال، نو په دې کې دا سړی رالګېږي، هغه غوسه هغې سره شوې ده، طبیعت یې برابر ده، بېرته د ښځې سره رجوع کوي. او ښځه وایي چې نه زه ستا رجوع نه منم، او چغې وایي او رماړ وایي زه ستا رجوع نه منم، زه به ستا رجوع نه کوم ته. نو هغه د شرک نتیجه اړي، دا د خاوند حق دی په زور باندې هغه ته رجوع شي، هغه کولی چې ته زما ښځه یې. دا څونه ناشنا حکمت دی د رب العالمین. نو طلاق د سړي په لاس کې، رجوع د سړي په لاس کې، او په دې بېرته رجوع کې د رضا د ښځې شرط نه ده چې دا به راځي نو ته به رجوع کوې، که دا راځي نه نو ته رجوع نه شي کولی. نه، بیا هم رجوع کولی شي، خو دومره ده چې که کور هغه تعلقات هم جوړ راځي، خو رجوع ته وکړه. او که اختلافات نور هم زیاتېږي او خرابېږي، ځکه ان ارادو اصلاحا نور هم اختلافات زیاتېږي، بل وخت داسې نه شي، داسې غوسه درشي چې ښځه د لاسه مړه نه شي چېرته، بیا به څه کوي، خون کې به راشي. نو دې د وجې نه بس بیا په طلاقو کې پرېږده چې ستا له هغه جدا شي، تا له به الله ښه ښځه درکړي او هغې له به بل خاوند الله ورکړي، ځکه چې جوړه نه راځي ان ارادو اصلاحا. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، دا بل حکم دی. په دې آیت کې ډېر حکمونه الله رب العالمین ذکر کړو. په دې جمله کې مفسرین وایي چې ډېر بلاغت فصاحت دی د رب العالمین. الله رب العالمین داسې بلیغ فصیح کتاب را لېږلی چې سړی حیران چې په دې 2-3 ټکو کې یا په دې 4 ټکو کې الله رب العالمین د ښځې او د خاوند چې کوم حقوق دي هغه ټول یې ذکر کړي دي، هغې ته اشاره کړې ده، او تفصیل د هغې بیا په احادیثو کې راغلی دی. نو اوس معنې ته وګوره، ولهن اشتری د دې زنانو دپاره حقونه مثل الذي په مثل هغه حقونو باندې
علیهن چې لازم دی په دې زنانو باندې بالمعروف په ښه طریقې سره چې د شرع مطابق په ښه طریقې سره نو راشته دی نو ولهن کې د زنانو حقوق ذکر کړه او علیهن کې د خاوندانو حقوق هغې ته اشاره وکړه نو ګوره څو درې څلور ټکي دي او په دې کې د ښځې او د خاوندو حقوقو هغې تذکره پکې شوې ده او هغې ته پکې اشاره شوې ده ډېر بلیغ فصیح ذات دی رب العالمین چې داسې د بلاغت فصاحت نه ډک کتاب هغه موږ ته رالیږلی دی والحمدلله على ذلك نو شته د بې زنانۍ مخکې کړي وجه دا ده چې اکثر سړي د زنانو حق نه ادا کوي نو الله فرمایي ګوره زنانه حق شته دی ځکه زنانه کمزوري غریبانه دي که نه کمزوري دي نو اکثر خاوندانو سره ظلم کوي زیاتۍ ورسره کوي څوک ورسره په مهر کې زیاتۍ کوي څوک ورسره په میراث کې زیاتۍ کوي او څوک داسې چې شیونه او خرچه چې د هغه ورباندې نه کوي او دارنګې قسمه قسم زیاتۍ د زنانو سره کېږي نو الله دا زنانه مخکې کړې چې په دې زنانو ای خاوندانو په تاسو باندې حق شته دی لکه څنګه چې د خاوندانو حق چې دی دا هم په زنانو باندې شته دی نو کله چې د یو بل حق دا وپېژني او د یو بل حق ادا کوي نو ډېره ښایسته ژوند دی د ښځې او د خاوند به ډېرې وجې نه زنانو باندې هم دونه علم فرض دی چې هغه د خاوند حق وپېژني اول د الله حق وپېژني بیا د خاوند بیا د مور پلار دا حقونه وپېژني دا علم پرې فرض دی دې لپاره چې د خاوند سره ژوند ښایسته شي ولې چې کومې ښځې لږ علم کړی دی هغه د خاوند حق پېژني نو هغه که خاوند یې خفه وي په دې پوهېږي چې خاوند باندې خفه دی زه ګناهګار یم په دې خاوند راضي کوي او د هغې د خوشحالۍ کوشش کوي او هغې سره مینه کوي داسې کوي او چې کله ښځه چې هغه جاهله ده بالکل حق د خاوند د الله حق نه پېژني د خاوند حق نه پېژني که خاوند ته خفه ده هغه وایي شل کره ته خفه شه زه به تاسو کوم نو کور همیشه دپاره وراني او د خاوند مزاج هر وخت ګډوډي او پریشاني کله کله خاوند مور پلار ته خیرې کوي چې داسې ښځه ماله ولې کوله وجه دا ده چې هغه ډېره بد اخلاقه بد زبانه د دې حق نه ورکړي نو مور پلار نه دا خفه هر وخت نو دې د وجې نه دونه علم په ښځه په کار دی چې هغه د خاوند حق چې هغه وپېژني او دارنګې د خپلو خپلوانو حق د ګاونډیانو حق دا ورته زده کول پکار دي نو ولهن کې د زنانو حقوقو ته اشاره ده چې د دې حق د ادا کول پکار دي بیا حدیث کې د هغې تفصیل راغلی دی چې د زنانو څنګه حقونه دي نو یو حق خو دا دی چې زنانه له به مهر ته ورکوې کوم چې په نکاح کې ته یاد کړي چې د پلانکي لور ده په دومره په نکاح کې په دومره مقدار هغه مهر شرعي باندې دا تاله ما درکړله پلار یې وایي که نه نو هغه مهر چې کوم په نکاح کې یاد شو نو دا به ضرور ته دې ښځې له ورکوې که ور دې نه که نو ته به ګناهګار یې دا د هغې حق دی ځکه چې هغه راواده شوله او ستا دې کور ته راغلله او ستا په خدمت کې ولګېدله او ته چې څه وې هغه مني نو ته به اوس دې لکه یوه توله دې ول مقرر کړه که دوه تولې دا به ول ورکوې که دا دې ته خرڅ کړه نو ګناهګار یې که چل ول باندې ته اخلي هم ګناهګار یې که پټ دې کړه هم ګناهګار یې الله به تا نه تپوس کوي ځکه دا د هغې حق دی دارنګې بل حق د زنانه چې د هغه دا دی چې د هغې سره به ښه اخلاق چلی ښه سلوک ښه اخلاق دا چلی به ورسره چلی نو دارنګې بل حق یې دا دی چې هغې له به خپله جدا مستقله کمره ورکوې داسې نه چې په یو کمره کې دوه ورونه او درې ورونه دیرئ یا د مور پلار سره دیرئ نو دا د هغې حق ته خراب کړو د هغې حق دا دی چې هغې له به جدا کمره جوړی که وس دې نه وي نو کور به په کرایي باندې نیسي دا د هغې حق دی نو دارنګې حدیث کې راځي دا حق هم دی د ښځې چې کله ته طعام خورې نو هغې له به طعام ورکوې او کله چې ته ځان له جامې کوې نو هغې له به هم کوې بیا ستا د وس مطابق الله بیا موږ سره اساني دا کړې ده چې داسې نه چې دا ښځه تا نه د 100 زره روپیو جوړه غواړي او ته به وایې چې نه دا به زه خامخا به کومه د ښځې حق دی نه دا بالکل حق نه دی ستا تنخوا ټوله 100 زره ده مثال ستا نوکري او کاروبار د کمزوری دی نو هغه بس اسراف کړي زیاتۍ به کوي نو بیا به لکه که بس د 100 روپیو جوړه دي وس ستا د وس مطابق چې څونه وي که د 2000 روپیو د وس او که د 3000 او که د 5000 څومره چې ستا وس وي هغې مطابق به دې له جامې کوې او د هغې مطابق د وس مطابق به دې له طعام ورکوې که طعام دې نه ورکوو هغه باندې دې ولږ او تنده تېروله نو دا به د تا د هغې حق چې د هغه خراب یا ځان له جامې کې او هغې له جامې چې د هغه نه کوي په کال کې هم له جامې نه کوي او وس دې کېږي نو ته به ګناهګار یې تا نه به الله د دې تپوس چې د هغه کوي دا ضرور خبرې دي او دارنګې حدیث کې راځي چې تاسو به چې کله د ښځې نه خفه کېدلې په یو خبره باندې دا جایز ده چې سړی د ښځې نه په یو خبرې لپاره چې ته هغې له زور ورکوې که نه او هغې اصلاح شي ځکه ښځې مزاج کې کوږوالی دی کوږوالی نو کله چې خاوند ته لږ خفه شي نو هغه کوږوالی لږ برابر شي غاړه کېږي ستا خبرې ته ستا خبره به مني نو دې د وجې نه رسول الله فرمایي چې کور نه تې مه وځه بس په کور کې دننه تې خفه شه خو داسې مه کوه چې بس
چې کور کې لږ خفګان او دغه راغی او بیا بستره واخلي زه تبلیغ 4 میاشتو له به لاړ شم نو داسې به نه کوي بلکې کور کې به دننه ورسره خیر دی خفګان کوه بار دی مزه یا وایي چې زه به مزدورۍ له لاړ شم زه پنجاب ته به لاړ شم یا به چېرته کراچۍ ته لاړ شم او هلته به وخت رومه ښځې نه خفه شي د هغه وځي داسې به نه کوي که خفګان ته کوې نو په کور کې به دننه یو بل دا دی چې د الله نبي فرمایي چې ښځې ته به قبیحه خبرې نه کوي کنزل به ورته نه کوي دا هم ناشنا حق لري ښځې چې ښځې ته بعضې وایي سړی که نه دغه ستا د مور داسې او ستا د خور داسې او کنزلې ورته کوي داسې به نه کوي دا خو هغه به دې خفه کېږي ته له مور یادوي او خور وله یادوي او پیغورونه وله ورکوي چې ستا پلار خو داسې او ستا پلار خو داسې دی او تره دی داسې دی داسې پیغورونه به وله نه ورکوي دا خو ګناه ده ولې که ستا خور له څوک پیغور ورکوي ته یې ځان ته راړوه چې ستا خور په چا واده ده او هغه له پیغور ورکوي ستا باره کې ته څونه پریشانه کېږي نو دقه رنګې ښځې له به پیغورونه نه ورکوي او دارنګې احسانونه به هم پرې نه کوي چې تا سره ما داسې ښېګړې کړي او دا مې کړي دي او دا مې کړي دي دا به نه کوي او نبي صلی الله علیه وسلم دا هم فرمایي چې کله ته له وال ورکوي وار ورکول ښځې له جایز دی عند الضرورت لیکن داسې وال به نه ورکوي چې د هغې خپه او لاس مات کړي داسې وال به هم نه ورکوي او رسول الله فرمایلي هم دي یو حدیث کې راغلی چې په مخ باندې به نه وایي په سبیل مخ باندې به نه وایي عام انسانانو د مخ وهلو نه منع راغلی او په دې حدیث کې خاص کر ښځه ذکر ده ولې که مخ باندې ووایې نو کیدای شي دا مخ به شین شي خراب به شي بدرنګ به شي یا به تور شي نو بیا به د ساتې زړه واوړي ځکه ښایسته ښځه به وي ښایسته مخ به وي چې ته په مخ باندې ووایې نو مخ به کله شین شي کله د سړي لاس به ډېر دروني دا مخ یې بالکل هسې بدرنګ شي به وپړسېږي خراب شي نو ته به بیا ټول عمر پریشانه یي نو د الله نبي فرمایي په مخ باندې مه ووایه ځکه دا مخ الله جوړ کړی دی د بنده دا سر دا مخ د الله جوړ کړی دی په خپلو لاسونو ډېر وایي چې ماشوم به په مخ باندې نه وی دا ادب دی نو دا د زنانه حقونه دي نور ډېر شی دي په حدیث کې دا هم راغلی دي دارنګې دا هم حق دی چې د خاوند به ځان ډولي کوي ښځې ته عبدالله بن عباس رضی الله فرمایلي دي چې زه دا غواړم چې ښځه دې ما ته ځان ډولي کړي نو دقه رنګې زه د زنانه هم دا حق دی په ما باندې چې زه دې زنانه ته ځان ډولي کړم دا د زنانه حق دی ولې لکه موږ او تاسو دا غواړو چې زموږ زنانه دې موږ ته ځان ډولي کوي ولې که خرابې جامې او هر وخت داسې ګنده ګرځي نو د انسان د زړه ته دغه کېږي متنفره کېږي او د هر سړي مزاج داسې دی چې زنانه خپله ښایسته غواړي چې ښې جامې دي اچوي او صفا بدن دي او صفا کپړې چې راغلی نو دقه رنګې ته به هم داسې نه کوي چې بس داسې کارونه کوي چې هغه بدن هغه د ګنده وي کپړې چې هغه ګنده وي او بعضې داسې خلک چې هغه د دې ټولو کار کوي د بدن نه داسې څښاک بوی چې د هغه ځي او ښځه کله کله ورته وي په اشاراتو کې خو لیکن هغه نه پوهېږي نو دې د وجې نه دا هم ظلم دی د ښځې سره نه د ښځې حق چې هغه دا دی چې ته به هم ځان ډولې کوې بدن به صفا ساتي جامې به صفا ساتي ځکه چې د هغې حق دی دا چې تا نه زړه وانه وړي ځکه چې بل سړی به صفا او د هغې نه به وایي چې یاره داسې خاوند زما وی په زړه کې به هسې یو تمنا به کوي نو داسې حالت ته یې مه جوړوه بلکې ځان ډولې کوه ځان ښایسته کوه نو دارنګې د سړو حق چې دی بیا په زنانو باندې ډېر دی د سړو حق مخکې موږ حدیث ویلی نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي که چېرته په د الله نه سوا بل چاته سجده کول جایز وي نو ما به زنانو ته حکم کړی وی چې خاوند دې کله راته نو سجده ورته لګوه دونه حق دی نو د خاوند حق به ډېر زیات دی په خپله ښځه باندې خو لیکن د الله نه سوا بل چاته سجده جایز نه دی نو ځکه زه زنانو ته دا حکم چې هغه نه کومه نو زنانه دا حق د خاوند به دا حق دی چې هغې ته به ځان ډولې کوي دارنګې خاوند ته وایي چې ستر پرده به کوي نو د دې خاوند خبره به مني او دارنګې د خاوند به اجازه ته به بار نه وځي اگر که علما وایي که د پلار او د ورور کور ته هم ځي که نو د خاوند ته به وایي چې زه د پلار کور ته ځم د ورور که اجازت به غواړي یا د ګاونډیانو کور ته ځم اجازت به وي هغه ته عام اجازت وکړي که زه ومه که نه ومه ته پلار کور ته تللی شي ورور کور ته تللی شي ګاونډیانو له تللی شي مړ ژوندي له تللی شي بیا ټیک ده که اجازت یې ورته نه نو دا نشي تللی او دارنګې بازار ته تلل خو بالکل به جایز نه دي نو دغه به اجازت کار شي هغه ورته وي خاوند ورته وي چې پلانکي نه به سر تر پرده کوي نو بیا به سر تر پرده د هغه نه کوي که ویې نه کړی نو دا به په دې باندې ګناهګار وي دارنګې حدیث کې راځي چې خاوند په کم کټ باندې سملي او کم کزی باندې کیني نو په دې باندې به بل کس نه کینی اگر که پلار او ورور یې مړی شي مګر الله چې خاوند ورته اجازت وي ځکه دا د خاوند د عزت ځای دی د خاوند د کټ د خاوند د بسترې عزت به دا ښځه ساتي دا خو معمولي بستره او دغه نه دی کټ ځکه چې دا د خاوند دی نو دې کې به داسې هر سړی به نه راځي چې په دې کټ کې چې راغه ناست که اجازت یې صحیح ده که نه نو به د هغې په هغه عزت په ځای باندې به څوک چې راغه نه کښېنوي او دارنګې ستو پردې لحاظ چې د هغه به کوي نور هم ډېر شي حقوق دي چې دا د خاوند حق دی په زنانه باندې بالمعروف په ښه طریقه باندې وللرجال علیهن درجه
شته د سړو لپاره په دې زنانو باندې یو درجه اوچته. دې کې دفع د وهم الله کوي چې مخکې ویل چې د خاوند حق مشته په زنانو او د زنانه حق مشته په خاوند، نو کله چې یو بل حقوق ادا کوي نو کور به ډېر جوړي، برابر به بالکل اختلاف به نه راځي. نو اوس به چا ویل چې ښه د خاوند او د ښځې بس حقوق برابر شنو، نو الله وی چې نه، حقوق د یو بل باندې شته، خو د خاوند حق ور ډېر دی، د خاوند درجه اوچته ده. وجه دا ده چې خاوند له الله عقل ورکړی، دماغ یې ډېر دی، عقل دا یې ډېر دی د ښځې له. بل دا د سړی رالګي به زنانه باندې خرچ شي، د هغه کوي. سړی امامت کولی چې زنانه نشي کولی امامت. سړی د ملک بادشاهي او وزیر اعظم کېدلی شي، ښځه چې هغه وزیر اعظم او بادشاهي د خلکو نشي کولی. دارنګې قاضي سړی مقرر کېدی شي، جج، لیکن ښځه جج مقرر کول دا ګناه ده. او دارنګې قاضي ښځه چې هغه چې سړي ورځي او هغې له فیصلې کوي، نو داسې به زنانه مقرر کول دا ګناه ده، ځکه د هغې عقل چې هغه دومره نشته دی. دارنګې بدن قوت کې د سړي قوت زیات دی، د زنانه کم. نو الله سړي له درجه چې هغه اوچته کړې ده، وللرجال علیهن درجه. نو دارنګې د دغه په د سړي حق په زنانه باندې بل دام دی چې هغه هم د قرآن معلوم دی چې دا زنانه به د ځان حفاظت به هم کوي او د بچو حفاظت به کوي چې بچي ترې خراب نه شي. هلکه دا مې د خاوند الله بچي را کړي دي، داسې نه چې پوډریان او چرسین شي او بې ځایه ګرځي او مور ورته څه نه وایي. ځکه اکثر پلار غریب خو کاروبار له ځي، د بچو ته یې دومره فکر نه وي. نو دا ښځه چې ده نو دا په دې کور کې نو داسې نه چې د لوڼو له غلط تربیت ورکړي او کله یو بازار کې ګرځي ځان سره او کله په بل بازار کې ګرځي، نو په بله ورځ باندې به دا ازاد عادت چې بیا به مور ته ګوري نو بس بقره به اچوي یا به بقره هم نه اچوي، بازار کې دوکانونو والا سره به ناست، داسې به نه کوي. صحیح تربیت د بچو چې دا به ولکوي، ځان حفاظت د بچو حفاظت به کوي. بل دا دی چې د خاوند مال به بې ځایه نه لګوي. د خاوند مال خاوند ورله خرچه ورکړي او هغه په اخوا دېخوا باندې چې هغه ختمې کړي. دا غټ ظلم دی چې ډېره زنانه د خاوندانو سره دا کار کوي. هغه له پیسې ورکړي، بس رسم و رواج دی او دارنګې چې دی بس یو شی اخله بل شی اخله، د خاوند اجازت نه هغه په دې خفه کېږي او دا لګېږي د هغه مال بې ځای لګوي او اسرافونه چې هغه پې کوي او دارنګې په رسمونو رواجونو کې بې ځای لګوي. نو دا نه دی جایزه، ځکه خاوند مال به بې ځای شي هغه نه لګوي. نور د خاوندانو حق دا په زنانو باندې ډېر دی. والله عزیز الحکیم، الله رب العالمین چې دی نو دا زورور دی او حکمتونو والا دی. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. دا د طلاق متعلق اوس بله خبره ذکر کوي، هغه ده چې عورت دی په رسم د جاهلیت والاو باندې چې دوی به طلاقو کې تعداد معلوم نه و، لکه مخکې موږ ویل یو ځل به طلاق ورکړه بیا به رجوع وکړه، بیا به طلاق ورکړه بیا به رجوع، بیا طلاق بیا رجوع، نو څه حد او هغه معلوم نه و. نو اوس الله پې پابندي لګوي په اسلام کې، دا پابندي ده چې هغه طلاق چې هغې نه وروسته ته رجوع کولی شي هغه 2 طلاقه دي. د 2 طلاق نه وروسته چې کله خاوند راولګېږي او د ښځې له 3م طلاق ورکړو، بس دا ښځه اوس ترې لاړه، دا پردی شوله. دا به اوس هله د لپاره حلالېږي، لکه روس آیت کې راځي چې دا به د بل سړي سره نکاح کوي به. نو هغه طلاق چې د هغې نه وروسته رجوع کول صحیح وي نو هغه 2 کرته دي. یو ځل سړی راولګېږي او ښځې له طلاق شي هغه ورکړي، نو که بیرته رجوع د هغې نه وروسته کوي نو کولی شي. بیا غصه دی، هغه غصې کنټرول کړله، بیا راولګېده او د ښځې له 2م ځل بیا طلاق ورکړه. اوس پیمانه دی چې یاره دا خو مې 2م طلاق هم ورکړه، یو مې مخکې ورکړه، 2 طلاقه شو. که د دې نه وروسته رجوع کوي بیا هم کولی شي. او عدت چې دی هغه به تېري، عدت یې هغه 3 حیضه مخکې آیات کې تېر شو. لیکن کله چې 3م طلاق وله ورکړو، په 3م ځل یې ټوله چانته یې طالق، نو اوس ښځه ترې پردی شوله، اوس به عدت تېر کړي او دا خاوند ورته بېرته رجوع شي هغه نه شي کولی. نو داسې نه چې ته به طلاق ورکوې بیا به رجوع کوې او بیا به طلاق ورکوې بیا به رجوع کوې. ښځه چې دی هغه د معلقه ژرنده کلې ده، نه خپله له حق ادا کوي او نه یې جدا کوي د ځان نه چې له بل چا سره نکاح وکړي، نو دا ظلم به نه کوي. د ښځو سره ظلم زیاتی دا به نه کوي. دویم د زنانه حق مخکې موږ ویلي چې دا ته به له مهر ورکوې، نو مهر ته بېرته نه شي اخیستلی. چې خاوند راولګېږي او ښځې ته ووایي چې ما ته طلاقه کړي او تا دا 2 تولې دي او به زر زر یې بکس نه راواخلي، ته وایي چې به دا زه بس وزه زما کړه، داسې نه شي. نه دا خو به دلته عدت تېروي، لکه مخکې تېر شو 3 حیضه به تېروي، سم داسې د کور نه نه شي ایستلی. که ته ارزونه غوسئ دا به د کور نه نه وباسي. لکه پښتانه اوس دا اکثر دا کوي زه پلار کور ته بس ما نه جدا شوې او ته په ما باندې طلاق یې، داسې مه کوه. 3 حیضه د عدت به ستا په کور کې تېروي او موږ د هغې حکمت هم ویو، کېدای شي ستا خصوص سړی چې بېرته د رجوع وکړي.
دویم دا دی چې دا کوم مهر دې ورکړی دی دا په مقابل د هغه فایدو کې دی چې تا د زنانه نه کوم اخیستي دي کوم خدمتونه کوم فایدې د هغې په مقابل کې شو نو اوس ظالم مه جوړېږه که دا بد اخلاقي کوي او که هر څه کوي خو چې تا کله د هغه وله ورکړو طلاق نو دا مهر د هغې حق دی دا مهر به ترې واپس نه اخلي چې په زور باندې ترې د اخلي او دا ته پرېږدی داسې به نه کوي نو دارنګې بیا دریم حکم بیانوي هغې ته مسله د خلع وي هغه ده چې د ښځې او د خاوند په منځ کې کور جوړ نه راځي هر څه چې وکړو بس کور دې نه جوړېږي چې نه جوړېږي په دې کې دا زنانه راولګېږي او د خاوند ته ووایي چې یاره ماله د مهر راکړی دی دا یوه توله دوه تولې درې خو دا واله او ماله طلاق راکړه ته به په دې زمانې ځان له بل واده وکړې د بلې ښځې مهر به مقرر کړي زه د دې مهر نه م ته درتېری یم خو ما پرېږده نور مې دماغ خراب شو کور د دواړو جوړ نه راځي په هر وخت یا په تاڼه کې ولاړې او یا چېرته په عدالت کې ولاړې نو بس ما دې څه طلاق راکړه خاوند ته ووایي چې ټیک ده بس ماله دا مهر راکړه زه به په دې بل واده وکړم بس ته ماله ازاده یې که بل خاوند کې نه وایي که نو دا مسله د خلع ده که داسې کار وکړي نو بیا جایز ده ښځه په خپله خوښه باندې ته پرې ظلم زیاتی نه شي کولی چې په زور یې ترې واخلې په خپله خوښه باندې مهر درکوي چې ما ته پرېږده نو زه به بل خاوند وکړه ته به بله ښځه په دې باندې وکړې نو بیا جایز ده دا دوه درې مسلې په دې آیتونو کې ذکر کېږي الطلاق مرتان طلاق رجعي چې دی نو دا دوه کرته دي معنا هغه طلاق چې وروسته د هغې نه رجوع صحیح کېږي ښځې ته نو هغه دوه کرته دي یو کره د طلاق وکړو رجوع صحیح ده بیا دې دوباره ورکړو بیا هم رجوع صحیح ده د هغې نه وروسته فامساکون بمعروف او تسریح باحسان بیا بندول د زنانه دي په ښه طریقه باندې او یا پرېښودل د زنانه دي په ښایسته طریقه باندې امساک بالمعروف معنا دا ده چې بیا بندول دي معنا بېرته ورته رجوع ته وکړي نو ښه ژوند ورسره تېروه او تسریح باحسان معنا دا ده که چېرته ستا سره جوړ صحیح نه راځي نو درې حیضه چې کله تیر کړو دا عدت دی نو بیا پرېږده په ښایسته طریقه باندې ظلم زیاتی ورسره مه کوه بد اخلاقي ورسره مه کوه او وهل ټکولو له مه ورکوه بس عدت یې ختم شو او ښه په خوشحالۍ باندې چې د هغې پرېږده لکه ډېر خلک یې جامې له بیا نه ورکوي او دارنګې مهر ته ایثار کړي په والو ټکولو باندې چې د هغې د کور نه وباسي نه مه کوه دی خو ډېرې شپې ورځې تا سره تېرې کړې ولې زیاتی ورسره کوي خو چې جوړ هم نه راځي خیر دی طلاق دې له ورکړه نور ظلم زیاتی دا ورسره مه کوه څونه پښتانه څونه زیاتی کوي د دې ښځو سره چې په کورونو کې کېنولي دي او چا طلاق له ورکړي دي او څوک نو سې زیاتی ورسره کوي او ظلم ورسره کوي خرچه له نه ورکوي بیمار یې ډاکټر له نه بوځي نو دا ظلم زیاتی دی د خپل وس مطابق به سړی په ښځه خرچه کوي څومره چې د ده وس وي که نه یې کوله نو دا ګناهګار دی او تسریح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن ندی حلال ستاسو دپاره چې تاسو واخلئ د هغې نه چې تاسو ورکړي دي دیو ته شیئن څه شی دا تاسو لپاره حلال نه دي ان تاخذوا چې تاسو واخلئ مما د هغه مهر نه اتیتموهن چې تاسو ورکړي دي زنانو ته شیئن څه شی د مهر نه دا ترې واخلئ الا یخافا الا یقیما حدود الله مگر کېږي دا دواړه چې دی به پوره نه کړي پولې د الله تعالی او به نه درې پولې د الله تعالی د حدود الله نه مراد علما ویلي چې دې نه مراد حقوق الزوجین دي چې د یو بل حق دی نو هغه نه قایموي او دوی ریږي چې یاره موږ به دا که زموږ په منځ کې نکاح وتړل شي او بېرته رجوع وکړي نو بیا هم زموږ په منځ کې جوړه نه راځي د یو بل حقوق نه ادا کوي دواړه بد اخلاقه دي او دارنګې جوړ هغې نه راځي نو دا نه ده ښیي نو په دغه وخت کې که بیا ته ترې مهر اخلي نو اخیستلی شي په طریقې د خلع سره خو داسې به نه کوي چې ښځه وایي او ټکوي او ظلم به کوي دې لپاره چې دې ته مجبوره کړي چې ما ته دا زر راوارتوي او ما ته وایي چې دا واخله او بس ما پرېږده دا خو ته ظلم کوې په دې ته نه شي اخیستلی دا هغه وخت کې کولی شي چې یاره دا ښځه په خپله خوښه باندې تاله درکوي او ته به ظلم زیاتی په هغې باندې نه کوي خو تا ته وایي چې یاره روغه جوړ هم نه راځي نو بس دا مهر به زه تاله درکړم او بس ما پرېږده موږ د یو بل حقوق نشو ادا کولی نو بیا تاله جایز دی چې هغه ته واخلې لکه اوس دلته دا مسله بیان دی د خلع مسله فإن خفتم کې رهږئ تاسو الله یقیما چې ومنه درئ دا دواړه او پوره به نه کړي دا دواړه حدود الله پولې د الله تعالی چې یو بل حق دی فلا جناح علیهما نشته هېڅ ګناه په دې ښځه او خاوند باندې فیما افتدت به په هغه مال کې چې فدیه ورکوي دا زنانه په هغې سره په هغه مال کې چې دا زنانه فدیه ورکوي په هغې سره ته وایي چې دا نیم مهر واخله درېیمه حصه د مهر واخله ټول مهر واخله خو زما سره جوړه نه راځي
نو دې د وجه نه دا ته زه تا درکړم ما پرېږده نو بیا په دې به دواړو باندې ګناه چې هغه نشته دی خو په ظلم په زور باندې چې هغه به ترې نه اخلي تلک حدود الله دغه دي پولې د الله تعالی فلا تعتدوها نو پس تاسو تجاوز مه کوئ د دې پولونه دا د الله احکام دي اوامر دي او څه نواهي دي دا د الله په د دې نه تاسو زیاتې مه کوئ تجاوز ترې مه کوئ ومن یتعد حدود الله چا چې تجاوز وکړو د حدود د الله نه فاولئک هم الظالمون پس دغه کسان هم دي پوره ظالمانو فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره دغه اوس مسله دغه دریم طلاق بیانوي هغه دا چې یو طلاق دی ورکړو دوی ورکړو اوس دریم طلاق بیا په دې کې سنت طریقه دا ده په طلاقو کې چې کله ښځه د حیض نه پاکې شي او طهر کي او خاوندو سره نزدېکت نه کړی نو دا هغې له یو طلاق ورکړي ځکه چې تا سره وخت وشو خو جوړه نه راځي طلاق ته سخت ضرورت ستا راغی نو داسې وکړه چې په طهر کې طلاق ورکړه او هغه طهر چې په هغې کې قربان نزدېکت نه شوی هغې کې له طلاق سره ورکړه او یو طلاق ورکړه دا سنت طریقه ده نو په دې کې بس دا به عدت درې حیضه چې راغه تېروي که بېرته د رجوع کوله نو رجوع به وکړي که رجوع دې نه کوله نو په دې کې په بله میاشت کې چې د هغې بیماري کله ودرېدله او صفایي وشوله په هغې کې بیا طلاق او طهر کې بیا له طلاق ورکړه بیا به هم دا درې حیضه چې راغه تېروي که جوړه وشوه او تر طبیعت هم د یو بل سره ولېږله د یو بل حقوق ادا کوي نو بیا به بېرته رجوع چې هغه ورته وکړي که بیا هم دغه چې هغه ونه شوه نو په درېیمه میاشت کې به بیا طلاق چې هغه له ورکړي نو چې درېیم طلاق یې له ورکړه نو اوس دا ورته بېرته رجوع نه شي کولی اوس د دې قانون دې آیت کې بیانوي چې درې طلاق یې ورکړو نو اوس به دا ښځه رالګېږي دا به د بل خاوند سره نکاح کوي او ځان له نکاح نه ده د هغې سره به جما نزدېکت هم کوي او بیا دغه دویم خاوند په خپله خوښه باندې دا ښځه طلاقه کړي او دلته د ښځې رضا هم شرط او دا ښځه په دې راضي ده چې زه اول خاوند بېرته په نکاح باندې اخلم که هغه مې واخلي په دې خوشحاله ده نو اوس یې اولنی خاوند په نکاح اخیستلی شي که نه که د دویم خاوند سره نکاح وکړه او د دې سره ښځه خوشحاله وه او خاوند هم خوشحاله ده دا دویم خاوند او نه یې طلاقوي دا سړی په زور نه شي کولی چې ما خو ښځه ده او دا تا په نکاح ښه سره بېرته بیا طلاقوي زور پې کوي دا نه شي کولی یا دا سړی دی دی طلاقوي په خپله خوښه باندې خو دا ښځه وي چې زه اول خاوند نه کوم نو هغه بېرته په زور باندې نه شي راکولی ځکه اوس پردی ښځه وګرځېده ته پې څنګه پردی ښځه باندې زور کوې چې ته به ما سره په زور نکاح کوې که نه نو بس زه تا نه پرېږدم دا نکاح خو نه کېږي چې کله د ښځې او خاوند په رضا باندې نکاح نه دا نکاح نه کېږي نو دا قانون دی نو په دې کې اوس دا نن سبا چې دا کوم حلي شي کېږي نو دا غټ ظلم زیاتی دی ښځې له درې طلاق چې هغه ورکړي نو بیا د یو کس سره خبره چې هغه وکړي چې دا به زه تاله په نکاح در کوم د لږ وخت دپاره یا د یوې شپې نیمې دپاره او بیا به ته له طلاق ورکوې که ور دې نه کړو ګوره به دې سر دې ولمه نو هغه مجبور نو هغه به طلاق ورکوي نو دا نکاح د اول خاوند سره به نه کېږي یا دا سړی رالګېږي او په دې ښځه باندې زور کوي چې بېرته به ته ما سره نکاح کوې که ودې نه کړه بیا دې نه پرېږدم ولم دی نو دا نکاح چې دا په زور باندې نه شي اخیستلی په زور باندې په نکاح سره نو د درېیم طلاق نه وروسته بیا دغه قانون شو بیا دا مسله چې دا درې طلاقه چې دی په یو ځل باندې ورکول په یو مجلس کې داسې وایي انت طالق ثلاثا ته په ما باندې په درې کاڼو طلاقه یي یا په یو مجلس کې ورته داسې وایي چې ښځې ته په ما باندې طلاقه یي ته په ما باندې طلاقه یي ته په ما باندې طلاقه یي نو دې کې بیا د علماو اختلاف دی چې دا درې طلاق درې په یو ځل یې ورکړه دا درې واقع کېږي او که نه دا درې په یو باندې بدلېږي دا د علماو په منځ کې اختلافي مسله ده اکثر علما وایي چې دا درې واړه طلاق دا واقع شو بس ښځه چې ده د هغه طلاق عدت به تېر کړي او د هغې نه پس چې دی نو بیا که د بل چا سره نکاح کوي نو نکاح کولی شي عدت به پکې خامخا تېروي او بعض علما وایي چې دا درې به په یو باندې بدلېږي ځکه دا په یو مجلس کې ورکړي دي اختلافي مسله ده دلایل دواړو طرفونو ته چې راخیسته دی خو په دې کې چې کوم دا حلاله چې هغه کېږي لکه دا بعضې مولان فتوا ورکوي چې بس دا ښځه د یوې شپې یا د یوې ورځې باره چاته په نکاح ورکول او هغه باندې بیا زور کول چې بېرته دغه که طلاقه چې دغه که بیا دې خاوند ته چې واپس راځي یو چل ول جوړوي نو دا سخت ګناهګار دی او دا نکاح بالکل فاسده ده او باطله ده لعن رسول الله وسلم المحلل والمحلل له رسول الله وسلم لعنت ویلی دی په هغه انسان باندې چې هغه حلاله کوونکی دی او په هغه انسان باندې چې د هغې لپاره حلاله شي د هغه کولی شي نو دا سخت زیاتی ظلم دی یا هسې نکاح چې د هغه وتلي او هلته ښځه نور پرېږدي صرف ته وایي چې بس تا په نکاح وخت په نفس نکاح باندې وایي چې دا د اول لپاره حلاله شو دا هم نه ده جایزه ځکه حدیث کې دې نه منع راغلې ده قربان جما پکې شرط ده
فإن طلقها فلا تحل له کچرتا طلاق ورکړو د خاوند د ښځې ته دریم طلاق کچرتا طلاق کړو د خاوند د ښځې لا طلاق ورکړو دریم طلاق فلا تحل له نو نه حلاله دا زنانه د خاوند لپاره من بعدو پس دریم طلاق نه حتی تنکح زوجا غیره تر دې پورې چې دا نکاح وکړي د بل خاوند سره نو خپل بل خاوند سره نکاح چې دغه وکړي او بیا هغه په خپله خوښه باندې طلاق کړي او د ښځې خوښه چې زه اول خاوند ته واپس کېږم او بیا سره نکاح کوي نو جایز شوه دا شرطونه شو تنکح کې نسبت د نکاح ښځې ته وکړه ځکه چې په دې کې رضا د ښځې شرط ده چې دا نکاح وکړي د بل خاوند سره که ښځه وي چې ما له تا طلاق راکړه او زه د بل خاوند سره بلکل نکاح چې راغه نه کوم کور کې کوم نو دا په زور نشي کولی دې کې رضا د ښځې چې راغه شرط نو دې د وجې نه تنکحه چې د هغې نسبت یې زنانه ته وکړو بعض علما د دې نه دا استدلال کوي چې یاره زنانه چې دی نو دا خپل ځان په نکاح باندې خپله ورکولی شي بغیر د اجازت د ولي نه او وی چې دلته تنکحه چې دی په دې کې نسبت زنانه ته شوی دی نو هغې داسې وي چې یو زنانه ده چې هغه ماشومه نه ده پیغله ده او دارنګې عقل هم صحیح دی لیونی هم نه ده که نه ساده ګل هم ده لیونی نه ده عقل برابر دی لیونی هم نه ده ماشوم هم نه ده عاقل هم ده او بالغ هم ده او دا خپل نفس چاله په نکاح باندې ورکوي په غیر د اجازت د ولي نه ولي څه دی پلار مور دی ورونه دي که ورونه دي مثال ترونه دي نو دا اولیا دي نو دې د اجازت او غیر چا سره نکاح چې د هغه کوي نو دا نکاح کېږي که نه کېږي نو دا بعض علما وایي چې د دې ښځې نکاح صحیح ده کله چې ځان یې کفل په نکاح ورکړی چې هغه د ده سره بلکل مساوي کسي نو هغه ځان په نکاح باندې ورکړی دی نو بس دا نکاح چې دی نفس صحیح ده د دې آیت نه استدلال کوي لیکن دا قول صحیح نه دی صحیح خبره چې هغه له حدیثو نه معلومیږي چې د دې ښځې نکاح باطله ده لکه حدیث کې داسې راځي ایما امرأة نکحت نفسها بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل 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 او کما قال علیه الصلاة والسلام رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کومه زنانه چې خپل نفس ځان په نکاح باندې چاله ورکي په غیر د اجازت د ولي نه نو نکاح باطله ده نکاح باطله ده نکاح باطله ده نو اوس هغه زنانه چې یو سړي سره وتښتي او هلته یو ملا راولي نکاح ولکوي نو دا نکاح باطله ده دا په حکم د زنا کې داخلیږي دا نکاح نه ده شوې چې څو پورې پلار مور اجازت نه ورکړی ګوره تر دې پورې دا ښځه کونډه شوې ده او مخکې دغه ښځه کونډه د بچیم دي دا د یو چا سره نکاح کوي نو د هغې رضا پکې شرط ده لیکن د مور پلار ژوندي د دې نو به بیا هم اجازت غواړي که ورونه دي ورونه دا کونډه به هم اجازت غواړي پیغله خو به خامخا غواړي لیکن دا کونډه چې دا به هم اجازت غواړي که دغه نه ترونه به اجازت غواړي هغه به ولې نکاح کوي نو په غیر د ولي نه نکاح نه کېږي دارنګې بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم لا نکاح الا بولي امام ترمذي رحمه الله راوړی حدیث په کتاب النکاح کې امام ابو داود نور محدثین یې راوړي نکاح په غیر د ولي نه چې دغه نه کېږي او دغه فتوا ورکول دا غلطه ده نن سبا ډېرې زنانه هغه په موبایل باندې چا سره لاړې شي او دارنګې په دوکان ته ولځي راځي ورسره وتښتي او نور دغه بس ویره نکاح چې دغه صحیح ده نو څو کې لاړ شي عدالت او کچرو ته چې هغه لاړ شي هلته ورته وایي زموږ له نکاح چې هغه وتړه دا نکاح نه کېږي چې د هغې ورونه وي هغې پرې رضا نه وي پلاره مور وي هغې پرې رضا نه وي پلترونه وي هغه پرې رضا نه وي نو دا نکاح نه کېږي اگر که ملا راولي مهر له مقرر کړي کسان ورسره کوي دا نکاح نه کېږي په نکاح کې رضا د ولي چې دغه شرط ده چې دا به وي لیکن دومره ده چې د حدیث نه بیا دا معلومیږي چې د جنۍ نه به تپوس کې جنۍ چې په نکاح ته ورکوې که نه اسلام دواړه طرفونه موږ ته وایي شرع زموږ اسان دین دی دواړه طرفه موږ ته وایي جنۍ ماشومه نه ده که ماشومه وي خو پلار یې په نکاح ورکولی شي اجازت ضرورت نشته ځکه ماشومه ده خو غالبا ماشومې جنۍ ورکول نه وي پکار ځکه اکثر کور جوړ نه راځي بې خو که پلار نکاح په نکاح ورکړي ماشومه نو علما وایي نکاح صحیح ده لیکن کله چې جنۍ پیغله شوله او عقلمنه ده نو د دې نه به ته تپوس کې مور به ترې تپوس وکړي او دارنګې د هغې خور هغې ته ووایه ته وایه د دې نه تپوس کړه خور یې واده شوې د هغې نه پلار به ته وایي چې د دې جنۍ نه تپوس وکړه چې پلانکې دې په نکاح غواړي ستا تره زوی دی ماما زوی دی کاکا زوی پلانکي ځای دی په نکاح دې غواړو ور دې کړو که نه دا تپوس به کوي ځکه داسې به هم نه کوي چې زه پښتون یم تپوس نه کوم پښتون چې نه یي او تپوس یې ونه کړه او دغه سړی خوښ نه دی نو خو سبا له څونه لانجې دا جنۍ اوس یا به وتښتي یا به ډېرو ځایونو کې داسې واقعات هم راغلي دا جنۍ زار وخوري نو اوس پښتون یې که نه پښتون له خوند درکړي چې د جنۍ باندې تا زار وخوړه دې ته دې مجبوره کړه دې کې پښتو ته مه ګوره دې کې د جنۍ نه تپوس وکړه چې پلانکې دې غواړي هغه پېژني نو تپوس یې وکړه که دې وویل بیا حدیث کې داسې راځي که چېرته دا جنۍ غلې شوه نو دا هم دلیل د رضا دی که د جنۍ وخندل هم په دې رضا ده
او که چېرته د جنۍ کاره انکار وکړو چې ما به دغې له ګوره مور په نکاح نه ورکوې دغه هلک زما نه دی خوښ داسې نه کوم نو ته په زور باندې په نکاح نشي ورکولی چې زه پښتون یم مړه جنۍ له چا وار ورکلی ور راپاڅېږي پسې راوی نو دقه به یا زار خوري یا ځان ته زندۍ اچي او یا به تختی او یا د بل چا سره نکاح چې هغه کوي دا د پلار او ورونو په شرع عمل ونه کړه دا جنۍ دې ته مجبوره کړله چې هغه کلک انکار کوي نکاح نه کېږي بس د هغې رضا پکې ده خو لیکن ستا د اجازت نه بغیر هم نکاح نه کېږي ځکه ته ولي دا ټوله مسله مې ته وکړه په دې کې ځکه نن سبا دا لوبې ډېرې کېږي نو بیا ګوره دغه نکاح نه کېږي فإن طلقها فلا جناح علیهما که چېرته طلاق ورکړو د ښځې ته د دویم خاوند نو نشته دی هېڅ ګناه په دې ښځه او خاوند باندې یتراجع چې رجوع وکړي یو بل ته ان ظنا یقیما حدود الله که چېرته د دې دواړو ګمان و چې وبدروي دا دواړه پولو د الله دارنګې پابندي به وکړي دا دواړه د پولو د الله دغه مسله شوله چې دی اول خاوند ته واپسي غواړي او هغه هم دا غواړي چې زه به د ښځې حق ادا کوم اوس او ښځه هم دا غواړي چې زه به د خاوند حق ادا کوم یو بل سره به جنګ جګړې نه کوو نو دغه دویم خاوند یې په خپله رضا باندې طلاقه کړي او بیا دواړه په خپل منځ کې نکاح کوي بېرته واپس نو جایز ده وتلک حدود الله او دغه دی پولو د الله تعالی یبینها لقومه یعلمون بیانوي الله رب العالمین دپاره دا قوم چې هغې پوهېږي وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف دې کې مسرد دی په رسم د جاهلیت والاو باندې او د طلاق متعلق خبره چې هغه ذکر کوي چې دا ټول په رسمونو د جاهلیت والا باندې چې هغه رد و چې هغه مخکې بیان چې دلته صراحتا راوړي هغه د جاهلیت وختو کې دا رسم و یو سړی و زنانه له به طلاق ورکړو نو دا چې کله به عدت ختمېده د عدت نه لږ مخکې به ورته رجوع وکړله صرف ته رجوع چې ته زما ښځه شولې به ته ما ته رجوع وکړه بیا به راولګېده لږ وخت بعد بیا به ورله طلاق ورکړو دا ښځه غریبه به ناسته وه ناسته وه لکه 3 میاشتې به ناسته وه 3 حیضه به ناسته وه چې کله به آخري وخت به راغی چې نور عدت ختمېږي بېرته به ورته رجوع وکړه دې لپاره چې ښځه رانه لاړه نه شي نو بېرته به ورته رجوع وکړله بیا به راولګېد طلاق به ورله ورکړو الله فرمایي چې ولې تاسو رسک کوئ اسلام د دې نه منع وکړه چې دا ښځه چې ده هم د الله بنده دی ولې ورله ضرر ورکوي یا یې پرېږده مکمل چې بل خاوند سره نکاح وکړي یا ورله ته حق ادا کوه داسې مه کوه چې طلاق ورکوي بیا رجوع کوي بیا طلاق ورکوي رجوع کوي د 10 نه طلاق واوښتو د 20 نه م واوښتل ولې ظلم کوي دا زیاتې دی ظلم دی د الله په ایتونو پورې ټوکې مه کوئ او د ښځو سره ظلم زیاتې چې هغه مه کوئ کینې قیامت کې به تاسو نه الله رب العالمین بیا د دې تپوس چې دغه کوي وإذا طلقتم النساء کله چې تاسو طلاق ورکوئ زنانو ته فبلغنا اجلهن نو پس هغه نږدې شي خپلو نیټو ته دلته بلغنا کله بلوغ په معنا د رسېدلو سره راځي کله بلوغ په معنا د نږدېوالي دلته معنا نږدېوالی ده کله چې هغه نږدې شي نیټو ته فامسکوهن بمعروف نو تاسو بندې کړئ د زنانو لره په ښه طریقې باندې ښه طریقه دا ده چې رجوع ته وکړه او اخلاقو سره چلوه او حق ادا کوه او سرحوهن بمعروف یا پرېږدئ د زنانو لره په ښه طریقه باندې بس عدت ختم چې پرېږده مهر هم له ورکه او چې کوم شیونه دي له ورکړي دي ته واپس یې هغه مه اخله او بس پرېږده بل خاوند سره به نکاح وکړي ولا تمسکوهن مه بندوئ تاسو د زنانو لره ضرارا دپاره د ضرر ورکولو لتعتدوا دې لپاره چې تاسو زیاتې کوئ او ظلم کوئ په دې باندې الله وایي د دې لپاره زنانه چې هغه مه بندوه چې تاسو له ضرر ورکوئ ضرارا دپاره ضرر ورکول او تاسو د حد نه تجاوز پې کوئ او دارنګه ظلم زیاتې چې هغه په دې باندې کوي لکه ډېر سړي چې دي هغه په دې کورونو کې په زنانو باندې ډېر ظلم زیاتې کوي خرچه له نه ورکوي مثال والو له ورکوي بد اخلاقي سره کوي او دارنګه د پلار مور کور ته نه پرېږدي او دارنګه مهر چې هغه ته واخلي او چل ول باندې مهر چې هغه ته واخلي کله وی چې په دې باندې کاروبار شروع کوم مهر راکا نو هغې نه واخلي بیا چې کاروبار یو وصل الله ورکړه بیا ته واپس ول نه کوي دا ظلم د زیاتې دی بعض وخت سخر دا ظلم زیاتې چې هغه کوي لنګور له چې دی هغې له تولي وکړي بیا په سوال یا په چل ول باندې د هغې نه بېرته اخلي یا یې ته پټوي نو دا ظلم د زیاتې دی دا د هغې حق دی که ستا په کور کې او که طلاق ول ورکوي خو لیکن دا ته نه شي اخیستلی ومن یفعل ذلک فقد ظلم نفسه چا چې وکړه دا کار یقینا د ظلم وکړو په خپل ځان باندې داسې مه وایه چې ما په ښځه باندې ظلم وکړو دا دې په ځان ظلم وکړو ځکه ځان د عذاب مستحق او په ځان باندې پوهېږي نه
دا ښځه چې دا خو د الله بنده دی چې ته داسې طلاق ورکوې او بېرته ورته رجوع کوې او داسې ظلم زیاتوې او سخته زندګي ورسره تېروې، نو دا به قیامت کې د الله په دربار کې به تا شکایت نه کوي چې ته له حق هم نه ادا کوې او ظلم زیاتوې ورسره کوې، وال ډبول هم ورکوې او کنځلې ورته کوې، نو داسې سخته زندګي ورسره تېروې او د هغې حق یو قسم نه ادا کوې، مهر هم ترې اخلې، نو دا تا په ځان ظلم وکړو، ځان د عذاب مستحق جوړوې. والعیاذ بالله. ولا تتخذوا آیات الله هزوا، منیسئ تاسو آیاتونو د الله تعالی په ټوکو باندې. د الله آیاتونو پر ټوکې مه کوئ. ټوکې دا دی چې عمل پرې نه کوئ، ټوکې دا دی چې مسخرې ورپورې کوئ، ټوکې دا دی چې انکار دې کوئ او دارنګې عمل پرې نه کول، دا ټوکې دي. واذکروا نعمت الله علیکم، یادوئ تاسو نعمتونه د الله تعالی په تاسو باندې. تاسو باندې الله رب العالمین ډېر نعمتونه کړي، هغه نعمتونه څه کوئ؟ را یادوئ. یادول د نعمت څه دي؟ شکر کوئ. نعمت د الله چیرې؟ اسلام دی او دارنګې قرآن دی، دارنګې رسول دی، لکه د وروسته جمله کې اوس د هغې مخکې اجمال اوسې بیان تفصیل کوي. وما انزل علیکم، او هغه چې نازل کړي الله تعالی په تاسو باندې من الکتاب، د کتاب نه، والحکمت او د سنت نه. کتاب نه مراد قرآن دی او د حکمت نه مراد سنت دی. دا نعمت د الله دی، دا په تاسو باندې شوي دي، دا را یادوئ، په دې عمل کوئ. نو د ښځو سره ښه جنګ چې هغه تېروئ. د الله نبي هم فرمایي زنانه چې ده نو دا د ګسې پوښتنه الله پیدا کړې ده، د ګسې پوښتنه، نو دې سره چې ژوند تېروي نو په حکمت باندې او په ښایسته طریقه باندې به ژوند چې هغه به ورسره تېروي. ولې ګسه پوښتنه چې دا ډېره کږه ده، د دې په مزاج کې کوږوالی دی. نو که چېرته ته دا مناسب پرېږدي زنانه ته هېڅ هم نه وایې، لکه دا هم صحیح طریقه ده چې سړی زنانه غلط کار کوي، بې حیایي کوي، بار وځي، دروازو کې ودرېږي او د خاوند بې اجازته کارونه چې هغه کوي، خاوند ورته څه نه وایي چې بس دا خیر دی. نه، دې کې به اخلاق سره نه چلی، دا خو د بې حیایي کوي، غلطه ګرځي، مونځ نه کوي، په دې باندې به ولوال هم ورکوي، په دې ورته غوسه کېږي، سختي به هم سره دې باره کې کوي، دین باره کې، حیا باره کې، لیکن نورو سره اخلاق چلوه. ولې که دا ته مناسب پرېږدې نو بیا په سر باندې راخېږي تا. بعضې سړی د ښځې له دومره ناز ورکړي که نه چې هغه بیا په دې سر ورته یو حق د هغې نه منع کوي، دا ته بیا مجبوره وي. داسې به هم نه کوې او داسې به هم نه کوې چې ته یې مناسب پرېږدې او په هره خبره باندې وال ورکوي، وال ورکوي، بس دغه نو اخر دا دی چې دا پوښتنه پیدا ده، ماته به یې کوي، ماته چېرې بس طلاق به به یې ورکوي. نو د ښځې سره به ژوند په طریقه باندې چلی ته تېروي. اخلاق به هم سره په خپل ځای کوي، لیکن کوم ځای کې چې سختي راته په هغې کې به سره سختي کوي، لکه مونځ نه کوي، مثال بې حیایي چې هغه کوي، غلط کارونه چې هغه کوي، ستا خبره چې هغه نه مني، ځان نه ډولي کوي وغیره. دې کارونو کې سره بیا لږ سختي چې هغه هم کولی شي، خاص کر د دین په کارونو کې، د حیا په کارونو او په نور عامو دغو کې سره اخلاق چې هغه کوه. لکه مثال کله کله د هغې نه یو لوښی مات شي نو داسې مه کوه چې بس غوږونه دې پرې نیولي شي، شا به تا نه دا پیاله ولې ماته شوې ده. دا لکه ګزاره وکړه، د الله بنده تا نه ماتېږي خو هغه به انسان دی. یا ستا د ټیم نه یو 15 منټه روټۍ ناوخته شوله او بس دا کنځلي دی او وال ډبول دی او خور او مور له یادی، داسې مه کوه، هغه هم انسان دی. خاص کر په دې روژه کې چې موږ ګورو که نه، نو دا کوم کسان چې دا نشي والا دی دا ډېر ظلم زیاتی د ښځو سره کوي، داسې های هوی سایز کړي او سره د ماښام اذان ته به یا 10 منټه یا 15 منټه پاتې ښځه وواو کنځلې کوه، رد بد کوه، بس هغه نشي هغه دغه پرې راغلي. هلکه د الله بنده ته روژه د ښځه روژه نه ده څه، دې تا له روټۍ هم پخه کړله، ترکاري هم درله وکړله، ستا د بچو تربیت چې د هغه هم کوي او ستا چې دی ستا خدمت چې د هغه هم کوي، ستا حق هم ادا کوي. نو دا خو انسان دی ستړي کېږي، بیمارېږي، پریشانه کېږي، نو هغه هر څه کړي هم دي او اوس ورته ته ورپورې ښه دی د سپي غوندې او هغې سره ظلم زیاتی کوي. داسې مه کوه. د الله نبي فرمایي په تاسو کې بهترین انسان هغه دی چې د ښځو سره اخلاق چلوي. نه په دغه وخت کې ته راغللې هغه ترکاري به کوي، ته تې ماشوم بار کا، ماشوم ورته جاړي، دارنګې چې کوم د کار ضرورت یې هغه سره وکړه د ښځې سره. نبي صلی الله علیه وسلم به د زنانو سره کله کله خدمت هم کوو. نو ښځه باندې بوج ډېر دی، غټ کور ور په غاړه دی، دلته ماشوم جاړي، هلته ورته خواښې یوه خبره کوي، دلته د یو سخر ورته لګی دی، هلته د خاوند خبره ده، دلته د نور کور مسلې دي. نو په دې ټایم کې ته د هغې سره کومک وکړه، یو کار ورسره وکړه، ماشوم تې بار وباسه. نو دا د ښځې سره اخلاق دی. نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي بهترین انسان هغه دی چې د خپلې ښځې سره ښه اخلاق چلوي. او زه په تاسو کې د خپلو بیبیانو سره ښه اخلاق چې هغه چلوم. نو په دې باره کې به سره ګزاره کوي، اخلاق به سره چلی، لیکن د دین په باره کې به سره بیا سختي چې هغه کوي. یعظکم به، واعظ کوي الله تعالی تاسو ته په دې باندې. واتقوا الله، ویرېږئ د الله نه. واعلموا، پوه شئ ان الله بكل شیء علیم، چې یقینا الله رب العالمین په هر یو شي باندې پوه دی. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.